بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر پښتنو ورونو ملګرو، السلام علیکم. یو ځل بیا امید کوم تاسو ښه خیریت وي او داسې ده چې یو خو واتساپ ته درګرده میسیجز را روان دي د ملګرو او حقیقت کې به درته راشم چې ډېرو د کمو خلکو میسیجونه ما ویلي دي او د ډېرو زیاتو پاتې دي او داسې ملګري هم دي چې هلته زه په واتساپ کې آنلاین یم او د دوی میسیج راغلی چې وروره خیر ده زما میسیج ووایم، نو ورته نه یم رسېدلی او بره ویډیو مې هم ډیلیټ کړې ده چې کومې ویډیو کې مې خپل واتساپ نمبر ویلی په دې چې ملګرو یقینا چې ډېره لږه راته سخته شوه، خو بیا هم تاسو سره دوباره موضوع باندې خبرې کول غواړم. پښتون غمخوار مننه کوم. ایپیسیفیک اناس مننه کوم. نجیب خوشدل او عبدالحق وفادار او رحمان علی وای، حفیظ خان، یاسر خان، اسماعیل زازی، حفیظ خان او وزیر جان مننه کوم ملګرو ستاسو د کمنټس نه. مسافر خان او عبدالحق وفادار پاکستان سلام وعلیکم سلامونه درته وایم ټول ملګرو ته. امید کوم چې خیریت وي ملګرو. او نور راځو نجیب خوشدل وایي چې ټي وي سبسکرایب دا څه شي ټي وي سبسکرایب لکه ټي وي ایجنسي دې خلاصه کړې ده که څنګه چل دی خدای دې خیر کوي. فیاض احمد وایي چې کال مې داسې زر کالونه غواړئ ښه راشئ ملګرو زه به لږ کال ته درته راشم چې دا څه وایي وروره ټلیفون خو درته روان دی خو ټلیفون درته ونه شو لکه چې ستا فیسبوک آی ډي کې څه مسله ده. ګرانه واتساپ نمبر خو زما ته راولېږه. واتساپ نمبر هغه ملګري واخلئ چې کوم ملګري څه بیمارۍ متعلق څه پوښتنې کول غواړئ او نن راځو خصوصا د بیمارۍ متعلق او راځو. زاهد خان وعلیکم السلام. عرفان خان وعلیکم السلام. سورو یوسف زای هلکه راسره کوم د نوم دی زه خو دې په نوم پوه نه شوم. عظمت ذاکر وعلیکم السلام. اسماعیل خان وروره ویلکم په خیر راغلی او نوی آی ډي کې مې هم اکسپټ کړلی نوی فیسبوک کې زما په دې نوي فیسبوک کې 4 کسان دي او ډېر خوند راکوي فیسبوک مې داسې سپک ویلې راوځه راکوي او بخښنه غواړم زما زوړ فیسبوک چې کوم دی ډي اکټیویټ شوی بالکل اکاونټ ختم شوی دی ساري بخښنه غواړم ملګرو. ملګري به وایه چې موږ دا فیسبوک نه دی ولې ویستلی. زه د بیمارۍ علاج یم. ته د بیمارۍ علاج یې دا خو ډېره ښکلې خبره دی وروره. تور محمد اچکزی صاحب موږ نه ټلیفون غواړي وروره ټلیفون ته مخشه مننه به دې وي. سلامونه رور جانه. اسماعیل زازی وایي چې کال می صبر وکړئ ورونه دی ورور ته ټلیفون روان دی. وزیر جان سلام علیکم جوړ وعلیکم السلام. اچکزی وروره په خیر ستړی مه شې څه حالت دی؟ څنګه په خیر طبیعت سم دی صحت ښه دی؟ خیر اوسې وروره مننه کوم. وایه وروره څه نوي تازه خبرې څه راته وایه. نن خو ستا خبره پر صحت او پر صحت باندې لګیا او صحت باره کې د بیمارۍ متعلق ده. زموږ دا بدبختي ده دا نن زموږ په ښار چمن کې ښه صحیح ده وروره زموږ ښار چمن کې دا نن میډیکلانو باندې چاپې وول چې ځکه میډیکلان دي په هغه کې سرکاري دوايو خرڅېږي. اها نو بیا د دې څه مطلب دی سرکاري دواګانې پکې خرڅېږي؟ نو سرکاري د سرکار دوايو دي بیا میډیکلان ته ویسي هلته یې په هولسیل باندې خرڅوي نه دی صحیح ده. د سرکار دوايو خو د سرکاري هسپتالو کې خرڅېږي نه د سرکار دوا به ګورنمنټ په خپله موته ورکوي دې بیا میډیکلان ته سپلایي کړي د میډیکلانو څخه خرڅوي باره ښه یعنی سرکاري دوا خلکو ته مفته دی ستا مطلب دغه دی او هغه یې دغه ځای نه خلي او میډیکل سټور کې خرڅوي په پیسو یې خرڅوي. دا بیا تصویران زه در لېږم چې ستا واټساپ ولی ما به در لېږلي وای. ښځه خیر ده وروره زموږ دغه موضوع نه ده فلحال زموږ موضوع بله دی. موږ د یوروپ نه درته دوايي درلېږو
سکندر ورور زما غاښونه ډېر درد کوي، غاښو علاج به راته ښایه. اها مننه وروره. د غاښونو علاج، و غاښونه د غاښونو علاج وروره، غاښونو خو سمپل علاج دی چې په کار چې شپې تاسو څملای په کار غاښونه تاسو سل نه بلکې 100% تاسو برش کړئ د لماستي نه مخکې. دا بهترین علاج دی. پرې ولم به او برش پر کوم او وروره برش ورکوئ او کوشش کوئ چې دغه کریم چې کوم په برش باندې لګوئ که نه وروره، صحیح ده. او دا برش اوبو کې لږ لوند کړئ. اول برش یو داسې یو په چې کوم ځای کې تاسو غاښونه برش کوئ هلته همیشه داسې یو پیاله کې یا شي کې داسې مالګه کېږدئ چې ستاسو همیشه دپاره هغه مالګه هلته پرته وي. نو دا بهتره خبره وي. تاسو هغه برش راخلی هغه مالګه کې لږ وهئ او هغې نه بعد په برش باندې تاسې کریم اچوئ. دا چا غاښونه چې درد کوي او څوک غواړي چې غاښونه یې تک سپین وځلېږي نو هغه دپاره بهترین همدغه دی. بعضې خلک چې غوښه چې وخوري او د غوښې سره د غاښونه د درد کوي نو تاسو کوشش کوئ چې هغه مالګه کې برش لږ شانتې وهئ. چې کله برش اوبو کې لوند کړئ مالګه کې ووهئ، هغې نه بعد چې برش باندې تاسو کریم واچوئ چې هر یو کریم پرې اچوئ. خو کوشش کوئ د غاښونو کریم ډېر کم استعمالوئ. دا هم د غاښونو دپاره دومره فایده نه کوي لکه څومره زیات نقصان چې کوي. په دې تاسو خبر یې. کریم چې دی ډېر کم اچوئ په برش باندې، ډېر کم. لکه یو مچ خو تاسو پیژنئ که نه؟ خو دې پیژنم. د مچ نه زیات کریم په برش باندې مه اچوئ. چې زیات کریم اچوئ دې سره ستاسو د چې کومې واورې ورته وایي غاښونه چې پکې لګېدلي ده غوښه چې ده دغې دپاره غټ نقصان ورکوي. کله چې ستاسو دغه واورې چې کله درد شروع کړلو د دې مطلب چې ستاسو غاښونه صحتمند هغه مالګه ځم پرې ولوکئ نه پرې ولوکئ د مالګې سره لږ باندې اچوم. وروره برش اول لوند کړئ صحیح ده اوبو کې او بیا چې کوم دی دا برش راواخلئ په مالګه کې داسې ووهئ چې مطلب هغه برش په سر باندې برش چې کوم ویښتان دي چې په غاښونو باندې لګي هغې باندې چې مالګه ولګېږي. مالګه که زیاته ولګېږي هېڅ خبره نه ده. خو مقصد چې د کریم نه مالګه زیاته وي. دا به تاسې هره شپه چې څملئ لماستي نه مخکې تاسو په کار د غاښونه ومینځئ. او بله چې سهار تاسو څنګه د خوبه راجګ شړلی که تاسو سره مسواک وي نو د برش کېدلو نه مسواک بهترینه خبره ده. او که مسواک نه وي نو تاسو دوباره سحر وخت کې چې کله په نهاره باندې وای تاسو کوشش وکړئ په نهاره باندې تاسو کریم زیات مه لګوئ. بیا هم درته وایم او سحر وخت کې مالګه مه لګوئ په غاښونو باندې. ورسېدلی ورځ په خبرو باندې دا ورور لکه چې زما خبرې نه اوري. شمس افغان وای عجیبه مخلوق دی تا ته هم 200 نفرو غوږ نیولی دی نو 201 کس خو ته یې پکې نو بیا نو ته هم پکې ځان حسابه وکړه خو تا هم غوږ نیولی دی که څنګه چل دی اول ته ځان وباسه دې ویډیو نه نو ښه به شي پرې چې یو خو پکې کم شي که نه. اکرمه څنګه وروره ما ته زنګ شه. ټینشن بیماری به په باره کې ډسکشن وکړه. ټینشن لپاره زه تاسو ته بهترین علاج ښیم. کوم انسان چې ټینشن کوي کوم انسان چې ډېر زیات سوچونه کوي نو تاسو کوشش کوئ ځان تنها مه کوئ. تنها چې څومره تاسو تنها پاتې کېږئ او تاسو څومره بېروزګاره پاتې کېږئ خصوصا هغه خلک ډېر زیات ټینشن کوي چې هغه په کورونو کې نه کښېني او هغه بیکاره وي. که کور کې هم تاسو کښېنئ تاسو کوشش کوئ خپلو زنانو سره کور صفایي او دا شیزونو کې ځان مصروف کړئ نو دا به ستاسو دپاره بهترین علاج وي. او بل دا که داسې کور مسله نه وي لکه بیرون کې تاسو داسې تنها یا په کاروبار کې ستاسو کاروبار کې کاروباري سلسله کې تاسو یې او کاروبار ستاسو نه چلېږي نو بهتره به دغه وي ملګرو چې تاسو کوشش کوئ داسې هوا کې داسې ماحول کې تاسو واکینګ وکړئ وګرځېږئ په خپو وګرځېږئ چې هلته خلک زیات وي چې ستاسو نظر په هر چا باندې لګېږي نو دې سره ستاسو ټینشن کمیږي. او بله خبره دا درته کوم چې واکینګ چې کله تاسو په خپو ګرځئ تاسو سلو مه ګرځئ. کوم انسان چې واکینګ په سلو کوي هغه سره ذهني فکر ذهني ټینشن ډېر زیاتېږي. دا درته پریکټیکل خبره کوم. هغه سره چې کوم انسان په واکینګ سلو کوي تاسو چې ګرځئ چې آهسته ګرځئ ورو ګرځئ تاسو نو دې سره د انسان ټینشن زیاتېږي.
تکلیف درته زیاتېږي. تاسو چې کوشش کوئ چې هر ځای ته تاسو قدم وهئ مخکې ځئ، تاسو کوشش کوئ تیز قدم وهئ، دې سره ستاسو باډي ریفریش وي، دې سره تاسو ډېر تازه کېږئ او بل ستاسو ټول ټینشن سوچونه فکرونه ستاسو ورکېږي دې سره. نو دا درته پریکټیکل خبره کوم او ان شاء الله تعالی تاسو کوشش وکړئ. تاسو بره زما څېرې کې زما ویښتانو کې ډېر فرق ګورئ، زما مخکې ویډیوګانې وګورئ، اوس وګورئ. یقین مو وشه زه مخکې ویډیوګانې چې ګورم اوس چې خپل ځان ته ګورم ډېر ترو تازه شوی یم. پرې چې یو څو چینجز مې ځان کې راوستلي. یو خو د دوا ډېر لوی اثرات دي چې کومه دوا پروجیکټ ما شروع کړی، یو څو دوا چې ځان لپاره هغه استعمالوم او ویښتانو دپاره یو کریم دی چې هغه مې استعمال کړو. مخکې ویډیو کې تاسو متمویلی وو ویښتانو کې مې ډېر زیات سپین راوتلی وو، سپین مکمل ټول تور شول، بلکې ویښتان مې ټول ریکور شول، څېره مې صفا شوله، سپینه شوله او یقینا ملګرو دا سترګې مې بیخي تورې تورې شوې وې هلکې او څېره مې داسې بل شانتې شوې وه. الحمدلله وایم. او بل دا دی چې واکینګ او سایکلینګ ډېر زیات کوم. نو دا پریکټیکل هغه دی. دې نه علاوه چې کوم داسې بیماریانې دي چې هغه مسلسل مونږ او تاسو ورسره هغه یو که هغه بیماریانې زمونږ او تاسو کورونو کې وي او که یا په خپلو ځانو کې راکې لګېدلې وي چې هغې ډېر مخکې نه مونږ علاجونو ته ډاکټرانو ته ځو راځو، نو هغې نه بعد هم هغې باوجود انشاءالله مونږ کوشش کوو تاسو ته دوایانې درکو. مننه کوم. हनी अफरीदी वाई چې नमाज की पाबंदी से टेंशन दूर हो जाती है. बेशक چې د مونځ په پابندۍ سره ټینشن لرې کېږي، خو دومره درته وایم چې ښه درته پته لري چې مونږ او تاسو مسلمانان یو الحمدلله، او بل چې کوم د شیطان زیات زور اثرات په مسلمانانو باندې اچوي. او بیا چې هغه مسلمان باندې چې کوم مسلمان په دین کې ډېر زیات پابند وي په هغه باندې ډېر زیات ټینشن نه راځي. دا ښه درته پته هغه زړونه ممکن نشته لري، هغه حوصلې ممکن نشته لري نن سبا په مسلمانانو کې چې مونږ او تاسو دین او دینی لحاظ نه ډېر زیات پابند شو او بیا مونږ او تاسو ټینشن ونه کړو. نن سبا دا ماحول، دا سیستم، دا معاشره دا شانتې شوی چې هر څومره ایمانداره انسان دی که نه وایي ګورئ داسې ټینشن کې به وي، خفه به وي. نو دغه درته وایم زندګۍ کې داسې بعضې پریکټیکل شیان دي چې تاسو په کار د هغه فولو کوئ بغیر د دیني لحاظ نه. درته وایم دیني لحاظ نه بغیر لاره درته ښیم. خدای پاک وایي چې دنیا او دین، هغه دین او دنیا دواړه مې درته ستاسو په چوایس باندې، ستاسو په خوښه باندې پیدا کړي دي، او مګر هم زما په خوښه به یې فولو کوئ. نو اوس دغه چې مقصد د کومې خبرې مې درته وکړې اکسرسایز باره کې، دا هم د دین او د دنیا دواړه ګټه ده انسان دپاره. الله پاک وایي د خپل ځان صحت خیال ساتل هم په تاسو باندې فرض او واجب دی. مننه کوم. د یو ورور په میسنجر باندې میسج کړی دی، سر ویښتان مې وایي سپین کېږي په کم عمر کې. سر ویښتان مو چې سپین کېږي، یو خو دغه د یخو کریم پکار دی، دغه د ویښتو کریم پکار دی. د ویښتو کریم ملګرو، ویښتو کریم داسې دی چې ما ته په واټساپ دومره دنیا میسجونه راځي او هر انسان ته میسج فارورډ کول او ریپلای کول دا لږ راته ګرانه شول. نو په لایو ویډیو کې درته وایم چې ملګرو واټساپ نمبر مې چې چاته ورکړلی په هغې کې مې تېره ویډیو کې مې واټساپ نمبر ویلی و. هغې نه علاوه درته وایم چې د ویښتانو کریم چې د کمپني سټینډرډ پرایس دی، چې کمپني خپل پرایس دی، ویب سایټ ته لاړ شئ، ویب سایټ کې خپل پرایس یې وګورئ. تقریبا 85 یورو 85 یورو باندې ملاویږي تاسو ته. او دې نه علاوه 22 یورو 21 یورو 25 یورو 20 یورو دا ور باندې خرچه راځي چې پاکستان ته افغانستان ته موږ درته سنډ کوو. نو ټول تقریبا زما په خیال چې 100 یورو پورې خرچه یې ده. او د ګوډنو درد او هډوکو درد دغه دوايي چې کومه دا ډېر ارزانه ده تاسو لپاره، دا ډېر ارزانه ده چې چا خپو کې دردونه وي، کوم داسې زیات هغه وي مشران دي چې هغه کورونو کې دي، مور او پلار دي، نو هغوی دپاره اکثره داسې خلکو دپاره هغه دوا چې بعضې داسې خلک دي چې مونځ کوئ تاسو کله ګونډو کې نه نو ستاسو دا ګونډې ډېرې زیاتې درد کوي او پاڅېږئ ګونډې مو ډېرې زیاتې درد کوي، نو هغه دوا چې کومه ډېره زیاته ارزانه ده، ډېره زیاته. نو هغې تقریبا پاکستان پونچ سره، تقریبا پاکستان افغانستان پونچ سره چې دغه ځای نه زه درته ولیږم، نو زما په خیال چې د دې دوا قیمت ټول 15,000 کلدارې راځي. نو دوایي چې ویښتانو کریم چې دی چې کوم ویښتان سپین وي هغه توروي، ویښتان هغه کوي، دا تقریبا ټوله خرچه تقریبا 100 یورو پورې راځي. دا د کمپني خپل سټینډرډ پرایس دی.
او کمپنی خپل ویب سایټ دی هغه به درته درکړم خپل وګورئ خپل پرایسونه هم چک کړئ او وګورئ کمپنی سره تاسو خپل ټلیفوني رابطه هم کولای شئ مهرباني نو دا درته اوس نه وایم چې کوم ملګری موږ ته ټلیفون کوي نو ټلیفون نه مخکې تاسو په کار دی په دې ریټس باندې خبر وای او بل دا چې تاسو چې کله پیمنٹ کوئ پیمنٹ مونږ ټولو نه صفا ستر ته وایم ټولو نه مخکې مونږ پیمنٹ غواړو ستاسو پیمنٹ چې کله اکاونټ ته ټرانسفر شوی نه وي مونږ ته اکاونټ ته پیسې ستاسو را رسیدلې نه وي دومره به ستاسو دا ورور تاسو ته دوايي نشي درلېږلی بخښنه ډېره زیاته غواړم په دې موضوع هم درته په دې وجه درته وایم چې تاسو ته پته مخکې نه دغه د دوا سیستم ما شروع کړی و ما ډېره زیاته دوا ولېږله او ډېرو زیاتو کسانو دلته پېښور کې دوا پرته دی پلانکي ځای کې پرته دی پلانکي ځای اکس ته ټلیفون کوو چې کله هغه کس ورته ټلیفون وکړي چې وروره دوا دومره پیسې دي نو هغه واتساپ نمبر هم بند کړي هغه کس هم بلاک کړی داسې یو نه دوه نه درې نه پنځه نه داسې ډېر زیات ملګري داسې وو چې هغوی دوا ورته ورسېدله نو هغوی هغه واتساپ نمبر هر څه بند کړي دي تر نن پورې هغه دوا اوس هم هلته پرته ده نو ملګرو داسې نشم کولی او دا صفا ستره درته وایم اول پیمنٹ دی کوم ملګري چې خواهشمند وای ویښتانو کریم غواړئ یا نورې بیمارۍ دوايانې غواړئ ډېرو زیاتو ملګرو د هغه دپاره هغه کړی دی چې د هسبنډ اینډ وایف تر منځ چې چا اولادونه نه کېږي نو هغو دپاره موږ سره ډېر بهترین پروډکټ دی نو دا ټول چې دا څومره دوايانې تاسو غواړئ دوايانو نه مخکې موږ اول پیسې غواړو کوم ملګري اعتبار کوئ کوم ملګرو ټرست کوي تاسو مهرباني زه تاسو نه کوم ورک انسان نه یم همیشه په سوشل میډیا باندې درته ځم او راځم او خیر داسې دی چې انشاءالله داسې اعتبار به داسې بې اعتباري به هم منځ کې نه راوړو خو دومره درته وایم چې کمپني ما نه خپله اډوانس کې پیسې غواړي چې زه خپله د کمپني خپل یو کس یم چې زه سپانسر یم د کمپني چې کمپني ما نه خپلې پیسې اول غواړي او دوا راته بعد کې راکوي نو ملګرو تاسو هم بیا انصاف وکړئ اول موږ به پیسې غواړو چې ستاسو پیسې زموږ اکاونټ ته ټرانسفر شوي نه وي چې راغلي نه وي دا نه چې تاسو ووایئ رسید هم راته وښایئ چې وروره اکاونټ ته مې دغه پیسې در ولېږلې ورته درته وایم چې وروره ایرر هم پیدا کېږي پیسې ریټرن کېږي تر څو چې زما اکاونټ کې پیسې راغلي نه وي دومره پورې ستاسو ته دوايي نشم درلېږلی ستاسو ډېره زیاته مننه راځو ټلیفون سیسټم ته درته راځم کال می ډیر برادر ورو ټلیفون درته روان دی دا نوم دې چې شی و د ننګرهار نه او تاسو ننګرهاري هغه ورکړی تخلص هم ورکړی جان ننګرهاري ورو ټلیفون ته جواب راکړه السلام علیکم سلام وعلیکم سلام سکندر بھائی ښې جوړې ستړی مه شې وروره څه حالات تېرېږي وخت یې ښه تېرېږي شکر دی الله احسان دی وایه کنه ته په خپله څنګه مسافر دې ښه تېرېږي خیر اوسې وروره الحمدلله بالکل هر څه فټ فار الحمدلله وایه وروره لکه بیماری مې درګه کور کې پوه شو زه په خپله مسافر یم ترکیه کې م پوه شم که څه علاج راته ښودلی وی څه شي بیماري ده وروره کوشش به وکړم خپلې تجربې او څه خبرې نورجانه مې د تور زیړی ده رب تعالی دې ورته شفا ورکړي تور زیړی ده او زیړي دپاره مخکې دوايانې وي خو هغه دوايانې چې کومې دي کمپنۍ اوس بندي کړي دي او بل دا چې دې دپاره به زه تاسو سپیشل هغه سره درته خبرې کوم واتساپ نمبر لرئ او یا موبایل واتساپ نمبر لرئ هو واتساپ نمبر لرم خو اوس به راته یاد نه وي چې کوم واتساپ نمبر مې ورکړی دی ډېر خاص هغه اوس نه ساتم خو مسنجر باندې سره هغه کوو پوه شئ بدقسمته همدا اوس واتساپ نه مې درته ټلیفون کولو نو ما دا زما نمبر اوس ته زه خیر مسنجر باندې وی رابطه وکړو واتساپ نمبر هم بیا درکړم انشاءالله صحیح ده دا صحیح ده او په خپله دغه خبره ده چې په خپله مسافر یم دا خبره کوم په خپله مسافر یې څه شی او ځکه لکه کور کې څه خاص هغه نشته که نه نو ځکه دا خبره کوم دا د بیمارۍ په هکله دا خبره وکړه پوه شي چې څه خبره یې که نه موږ ته ویلی شي نو ځکه مې دا خبره وکړه مخکې مې سره خبرې کړې وي انشاءالله دغه چې مردان ده بس څه مشکل نشته پوه شي صحیح ده صحیح ده ځه خدای مهربانه ده ته بیا پرایویټ ته راشه بیا په پرایویټ کې خبرې وکړو انشاءالله کوشش کوم چې انشاءالله داسې یو پراکټیکل یو څه داسې هغه درته وښیم چې انشاءالله چې یو څه نه څه خو وشي توکل په لوی خدای مننه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه خدای پامان کمنټس را روان دي وایي موږ ته کال راځو بس چې سترګې به پټې کړو چې هر یو ته کال ورغللو دا څوک دی چا آی ډي راغلله هلکه څه نوم دی عزیز آغا د دې آی ډي د ټلیفون روان دی سترګې مې پټې کړلې نو بس دا چا موږ ته میسج وکړلو په دې ټایم کې په واټساپ باندې
مهرباني. السلام علیکم سکندر بھائی. وعلیکم السلام عزیز آغا په خیر څنګه ورو جوړ خیرت ده؟ هلو او आवाज مو راځي څه حالات مو دي؟ سکندر بھائی ښه یې جوړې طبیعت ښه دی؟ خوشاله اوسئ ګروه مهرباني مخامخ یو وایه ورو. سکندر بھائی زه یو بیماری لرم یاره که د دې په باره کې ماته څه معلومات راکړې. ډېر علاجونه مې کړي دي خو هغه فایده نه ده رسول. بیماری د لایو ویلی شي که ستا بیماری داسې نورو ورونو خویندو کې وي نو انشاءالله کوشش به کوو. یو بیماری ده سکندر بھائی زما سره. وایه وروره خدای تعالی دې جوړ کړه. و بالکل ویلی شي. مننه. سکندر بھائی زما داسې بیماری د علاج مې ډېر کړی دی. دا موږ دا چپه لاس ورته وایي دا کیڼه لاس او دا یې کیڼه خپه دا داسې جام جام کېږي. بیا مې دا سترګې ټیکې ټیکې کېږي لکه هغه پر لمر باندې چې انسان یا پر شیشه باندې سترګې وبرېښېږي. بیا هغه انسان ماته سم نه ښکاره کېږي. د انسان تصویر سم نه راته ښکاره کېږي. بیا پر دا یو سایډ مې ډېر سخت درد شي. نو څوک وایي چې دا د وینې کچره ده، څوک څه وایي، څوک څه وایي، څوک وایي دا مرګی دی. د دې په باره کې سکندر بھائی که لږ معلومات راکړې ډېره ډېره مننه به دي. دا مطلب دا صبر وکړه یو ورورم. هلو هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لږ پلین شه وروره لږ صبر وکړه. داسې ده چې دغه یو پوښتنه کول غواړم چې دا څه وخت کې څومره ټایم کې مطلب 24 ساعتو کې یو ځل دغسې مسله وي در سره او که نه شروع نه دغسې وي چې بس ورسره په تکلیف یې؟ زما خبرې اورې وروره. واټساپ ولا لږ صبر وکړه وروره. لایو ولا زه تاسو نه پوښتنه کوم. نه دا تقریبا د بچپنه څه دا مسله را سره وله. دا تقریبا په کال کې یو پلا دوه پلا را باندې راشي. بالکل اورم بالکل اورم. دا په کالو په دوه کې یا په میاشتې کې را باندې راځي. بیا دلته او بیا په پاکستان کې ماته ګولۍ را کړي دي ایپیوال سی آر یو کروپینل ګولۍ زه خورم. د هغه سره زما لږ ګزاره سوې ده خو ناجوړي ختمیږي نه. زه ستاسو په بیمارۍ باندې خو زما سر دومره نه خلاصېږي خو دومره کولی شي واټساپ نمبر لرئ که نه چې زه تاسو سره ډایرکټ یو پروفیسر سره خبرې وکړم ستاسو مخامخ چې هغه تاسو ته څه وښیي. خو دومره دی چې دغه بعضې چې د کوم مونږ بالکل یې لرم خپل ځانونو کې چې د انسان بعضې نیم ځان کوي یا سردرد بعضې خلکو بعضې خویندو ورونو داسې وي چې مخکې زما هم دغه سیسټم و. زما به د نیم سر درد کول مونږ ورته نیم سری وایو. او بعضې داسې وي چې بعضې خلک پښتانه ورته وایي د میرګیان دي دا داسې دي دا داسې دي. خو اصلا کې دا دغه خبره نه ده. دا یو ښه بیماري ده. خو دومره درته وایم چې که تاسو چېرته زیتون تیل پیدا کولی شئ زیتون تیل خو هر ځای کې وي خو مګر همدومره درته وایم چې هغه پیور زیتون تیل چې کوم دی 100% زیتون تیل چې کوم دی هر وخت کې تاسو 3 کاشوګې په یو ګیلاس یخ اوبو کې اچوئ او مکس کوئ او هغه تاسو څښئ. که تاسو چېرته 4 ورځې دغسې وکړل نو انشاءالله تعالی چې ستاسو دغه چې کوم د دردونه دي دا به انشاءالله تعالی ستاسو ډېر فاسټ ریکور شي. خو چې کله تاسو زیتون اویل زیتون تیل په یخو اوبو کې شروع کړل چې وڅښئ تاسو به کوشش کوئ چې تاسو به هر یو ګولۍ بندوئ هر یو دوا به تاسو بندوئ چې دغه شرایط دي دغه شیانو چې هغه ډېر سټریکټلی دي او ډېر په سختۍ سره وایي چې تاسو چې کوم داسې یوناني سیستم ته راځئ او یوناني سیستم سره تاسو چې کوم د انټي بیاټکس او داسې نور دوايانې خورئ نو دا سایډ افیکټس پیدا کوي. دا ډېر زیات داسې شی هغه وي چې دا بیا را سره هغه نه کېږي. باډي اډجسټمنټ کې چې کوم دی وینې پروسس کې چې کوم دی او نور د کولمو سیستم چې کوم دی دا کرپټ کوي. نو تاسو کوشش کوئ چې یو طرف ته شئ. نو تاسو دومره وکړئ چې 4 ورځې هره دوايي بنده کړئ صرف 4 ورځې او هر سهار وخت کې یو ګیلاس یخ اوبو کې 3 کاشوګې زیتون تیل واچوئ. نو تاسو دا اوس کې ان شاء الله تعالی تاسو په خپل هم بد وجود کې ډیر هغه وګورئ ان شاء الله تعالی. کوشش اول خو زدا درته وایم چې تاسو به خې جوړ شئ او که تاسو کې لږ هم فرق راغللو تاسو به دا جاری وساتئ فقط یو لاس 15 ورځې.
اسکندر بھائی که د واتساپ نمبر راکړي یا زه تاله درکم بل موبایل لاس کې لري او ولیکه زما واتساپ نمبر واتساپ جی جان راته وایه او راخه درته پته چې تلیفون میسیج ده صحیح دی 00 ښه او بیا شپږ اووه شپږ ښه او بیا شپږ درې واره شپږ او درې وارې شپږ او بیا یو پنځه شپږ ښه او بیا پنځه ډېره مننه اسکندر بھائی یو جان مننه دا بیماری چې هر څوک لري که څوک نیم سری لري سردردي نیم سر یې خوږي بعضې خلکو د سترګې باندې درد راځي دا ټولو ته همدغه یو هغه دی چې مهرباني وکړئ تاسو 4 ورځې دغه ټرای وکړئ پریکټس وکړئ انشاءالله تعالی چې تاسو بیا خپله هم ځان تبدیلي وګورئ خو دې سره به تاسو هره دوایي بندوئ او دا زما دا زه چې دغه یو سایډ مې درد کوي اسکندر بھائی بیا دغه لمونځ چې کوم دا سجده هم نسم کوی زه چې هم دا سترګې مې نه راکېږي دومره همداسې دی زه په خپله دغه رقم ته وم وروره چې اول ما هم دغه رقم ته پوهېږې وروره زه په خپله هم دغه رقم ته وم چې بعضې وخت ما به چې کله پرې سترګه به مې درد راغله نو په سجده به نه شو سر به مې دا سټیټ نه شو کولی ما به یې که دا سترګه رانه ووت مننه وروره تاسو تشکر کور جي ودان مننه آباد تاسو سره واتساپ والا السلام علیکم السلام علیکم سکندر وروره وعلیکم السلام لږ صبر وکړئ دلته به جواب ورکوم تاسو ته هم جواب څنګه شکر دی خیر څنګه تاسو دغه ملان خوشاله لره مننه وروره خیر اوسئ وایه وروره واتساپ باندې راته ټلیفون کړه ما خو تاسو ته یو واتساپ باندې 3 میسجونه پرېښو خو تاسو به نه وکتلي صحیح ده او ما لکه دا خبره وه زمونږ ما دا میسج پرېښو ما زمونږ خور ده صحیح ده هغه لکه واده شوې د هغه 3 بچي دي ماشاءالله که نه صحیح ده وروره وروره دې دپاره خو وله چې ډېر اسان علاج دی چې زه درته همداسې په ټلیفون ویلی شم که تاسو دغسې وکړئ یقین مو وشه چې دغه دلته یو بله جینۍ وه چې هغه هم د بوسنیا وه هغه کمپنۍ ته راغلې وه کمپنۍ کې هغه پروفیسر ته همدغه خبره کوله دا ستاسو را سیم ټو سیم مسله یې وه چې هلته پروفیسر ورته خپله وویل وایي دا خو ډېره اسانه مسله ده اسانه مسله دغه شانتې ده تاسو ټینډې خو پېژنئ که نه ټینډه چې مونږ ورته وایو صحیح ده وروره داسې چل وکړئ چې دومره وکړئ چې مهرباني وکړئ چې ورته ووایئ چې فقط یو 3 ورځې مسلسل تاسو هغه ټینډې څوک ورته ونه پوهېږم تورې ورته وایي که ټینډې ورته صحیح ده زړګي سره فقط 3 ورځې ورته تاسو لږې ټینډې وخورئ او دې نه علاوه 3 ورځو کې تاسو غوښه ونه خورئ تاسو دغه کوشش وکړئ واتساپ نمبر خو مې در سره دی تاسو ما سره باقاعده په واتساپ باندې هغه کوئ چې یاره نن مو وروره ټینډې پخې کړې دي او زه به در سره یو بل کورس دی چې هغه به در سره ورسره ورکوم انشاءالله تعالی تاسو به پخپله وګورئ او صحیح ده وروره صحیح ده هغې لپاره موږ سره کریم دی وروره پیمنټ وروره چې په پاکستان کې خپل اکاونټس دي په افغانستان کې خپل اکاونټس دي او په عربو کې صحیح ده وروره پاکستان کې چې نو دا د مخ کریم چې کوم دی د دانو مانو او دغه تورو تپو کریم چې دا ډېر ارزان دی وروره ډېر ارزان
خو صرف دغه ځای نه درلیږل چې دی دغه لږه ګرانه پرېوځي په دې چې لیږلو باندې دغه ځای نه 20 یورو 25 یورو د دې پوسټ کېږي چې تاسو ته بای ډور ټو ډور دروازې ته دررسېږي شی که نه او نوره کریم ډېر ارزان دی ډېر داسې را چې د کریم قیمت دی تقریبا 15 یورو د کریم قیمت راځي او نوره چې کوم دی 20 او 25 یورو تقریبا ټولې 40 یورو راځي وروره که 40 یورو تاسو خپله کیلکولیټ کړئ پاکستان کلدارو ته نو تاسو بیا وروسته ما سره په واتساپ رابطه وکړئ زه لایو یم فی الحال صحیح دی دې لپاره دوايي درته نه درلیږم وروره دې لپاره دوايي سیستم نه صرف ورته ټینډ او خوراک 3 ورځې وکړئ انشاءالله تعالی چې تاسو به بالکل ټیک شئ بالکل 100% به تاسو ټیک کېږئ دا ته په ګارانټي سره وایم صحیح ده وروره تاسو دغه د پریکټیس خو لږ وکړئ که نه تاسو چې اول ورځ نه شروع وکړئ نو ما سره په واتساپ کې کېږه ستاسو به ډېره مهرباني وي صحیح ده وروره بس ټلیفون اوس کېږدم لایو یم وروره صحیح ده زړګي سره any time ته بیا کال کولی شي وروسته صحیح اوکې ګرانه الله په امان ښه راځو الله تعالی دې ما ته پکې اجر راکړي او شریعہ السلام علیکم सिकंदर सऊदी अरब में कुछ अरसा पहले उस व्हाट्सएप باندې ټلیفون لاره باندې خو به تر چې لایو ته زیات توجه ورکو غلام حبیب تاسو موږ ته وایي چې زنګ شه څه شولو غلام حبیب دا یو وایي چې एक छोटा लड़का जो 18 साल का मैसेंजर باندې بیل ټلیفونونه میسجونه او لایو کې بیل او په WhatsApp کې بیل د یو لپټاپ پاتره غلام حبیب السلام علیکم ټلیفون صحیح ده د زما نمبر د جان ننګراري تاسو نمبر تاسو کمنټ کې تاسو دا لیکلی چې دا زما نمبر دی نور کوم تاسو څه نه دی لیکلی انعام الله ارمانی ملګرو چاته جواب ورکوم دلته جوابونه درکوم که نه زه ډېر ناروغه یم کال راته وکړه سعید باسط آغا لږ صبر شه وروره السلام علیکم انعام الله وروره وعلیکم سلام ورور مې ښه جوړ په خیر وخت زندګي شپې ورځې جوړ په خیر وروره څه حالات مې وخت مو ښه تېرېږي الحمدلله کلاري د فضل د خدای دی ورور مې کلاري وایه وروره ارام دوستان دې ښه دي مننه وروره ورور مې ولا ورور مې ستا هر یو لیف ګورم او ډېر خوند یې اخلم ورور مې او ډېر راباندې ګران یې ورور مې او بس رب دې راته ژوندی راله او رب دې درته ډېر عمر درکړي چې تل عمر د دې خلکو دپاره تاسو لیف راځئ او خدمت یو څه دغه کوئ ورور مې ولا هر یو لیف دې ګورم او دواګانې درته کوم خدای دې ژوندی لره خدای دې درته ډېر عمر درکړي مننه کوم وروره وایه وروره څه خدمت مهرباني مننه ژوندی اوسې اباد اوسې ولا ورور مې ډېر خوشحاله شوم ما دا کوشش کوم چې زه دې سره په لیف خبرې وکړم او ستا حواز واورم ورور مې بس رب دې راته ژوندی لره رب دې ډېر عمر درکړي ورور مې بس تل عمر همداسې ژوندی اوسم کامیاب راته اوسې ورور مې زه نور خلکو سره اړیکه رابطه ونیسه ورور مې بس دواګانې به درته کوم ورور مې خوشحاله اوسېږي وروره ډېره زیاته مننه کوم رب تعالی دې سلامت لره خیر اوسئ یا لکه نو ستاسو پوهېږئ چې دلته خو دی ټلیفون نه اخلي موږ ته ټلیفون نه کوي خو په واټساپ ورته ټلیفونونه شروع کوي نو ولې تنګوئ خو پرېږدئ دلته وګورئ موضوع وګورئ دلته څه روانه ده دا یو حفیظ دی دا بل عزیز دی او دا بل چې کوم دی عبدالله عامر دی دا درې واړه لګیا دي سعید باسط السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ ورور جانه څه حال دی په خیر یې جوړ په خیر وروره سلامت اوسئ څنګه یې صحت نه جوړه خوشحاله اوسئ مننه کوم وروره وایه وروره ورځنه ماته که دې یوه مشوره راکړله زه د الرجي یم زما دا یوه سترګه چې تا چې سهار وختي راپورته سمه دی لږ د اترای دی پټ دغه او چې ګرم شی وخورم پر ما باندې نه لګېږي پر ملا باندې مې دانې راخیږي چې اوس دا د څه وجې څه دی
چې چرګ وخورم یا داسې پالک یو شی وخورم د بانجان د شی وخورم بس بیا زما دا سترګه یو مخ ته را دی پړسیږي اوس دا یوه سترګه وینې زما د ډېره کلاو ده دا بله چې تا وینې څه دغه ده بس بیا چې د لمر یې ووي لمر ته وګرځېږم بس بیا برابر سم ماښام له برته برابر یم سهار چې راپورته سم سهار ډېر بد دغه یم دا تقریبا د 5-6 کال څه زه دا ته رایم څو واره زه ډاکټران له ورغلم خو ډاکټران چې دي ما ته ګولیانې راکړي خو هغه هېڅ اثر نه راباندې کوي واټساپ ولا صبر وکړه وروره داسې دی ښه چې دغه یو خو الحمدلله ماشاءالله ښه ځوان یې او بل دا چې تاسو ته دغه مسله ده دومره درته وایم وروره چې ما یو ویډیو کړې وه چې ما هغه ویډیو کې درته ویلې وو چې نن سبا چرګانو غوښې چې څومره دي که نه دا مسلسل الف نه ونیسه تر یا پورې دې کې 1% دې کې فایده نشته بلکې 100% ټول مرض ده د چرګانو غوښه دا چې کوم فارمي دا سپین چرګان دي دا ټول مرض ده ټول او دا چې کوم د زیات خطر چې زیات خطره انسان ته څه شي ورکوي چې هغه کینسر چې دې نه کینسر پیدا کیږي دلته یورپ کې باقاعده ټلویزیون په دې باندې غټو ساينټیفکس غټو پروفیسر په دې باندې کمنټس ورکړل چې دا چرګان چې فارمي چرګان چې کم دي دا سپین چرګان چې کم دي دا سراسر مرض ده او بل دا چې دا د دې لویه خطر ده ورې چې دا کینسر پیدا کیږي انسان ته دینه دا چې کوشش کوي اول خو چرګانو نه منې شه دویم چې دغه مسله دی زه تا ته په پاکستان کې که په افغانستان کې زه په پاکستان کې یم په کوچه کې یم واتساپ نمبر لري وروره ستا د واتساپ نمبر زما د انډیوال سره دی بیا به زه په رغال سره وکم زما د دوست سره دی زما نمبر ورسره دی صحیح ده وروره نو ته بیا ما سره په واتساپ چینل انشاءالله تعالی چې زه درته یو ښه علاج وښیم یو خو دلته دغه دي بعضې داسې خبرې چې پرایویټ یې درته کول غواړم بغیر د دوا نه بغیر درته یو علاج ښیم انشاءالله چک جوړ به شي سمه ټیک دی یو ځان صحیح ده زړګي سره خیر اوسې وروره خدای په امان واتساپ والا السلام علیکم وعلیکم السلام سکندر خوشاله اوسېږي وروره ټلیفونونه را روان دي په واتساپ باندې لایف کې وایي زنګ شه وایه وروره زر وایه مننه روزانه زه ریپلای پیم دې د دینه او روزانه زه یو کوچنی مشکل لرم چې په ګردو کې مې کاڼې دي تقریبا 3 کاله کېږي دوایي خورم هېڅ علاج نه کېږي ګردو کې کاڼی دی خدای تعالی دې جوړ کړه زړګي سره د دې به زه درته فی الحال درته هېڅ هم نشم ویلی واتساپ نمبر مې در سره دی که نه دغه ټلیفون دې پرې کړی صحیح ده سبا چې کوم دی سبا به زه په کمپنۍ کې وم تاسې داسې وکړئ سبا د جمعې ورځ دی او سبا تاسې په عربو کې که نه د عربو تقریبا 12 بجې چې ما ته ټلیفون وکړئ زه په کمپنۍ کې سبا د جمعې ورځ صرف او صرف تر 10 بجو پورې د سحر کار کوم نو تاسو مهرباني وکړئ چې زمونږ دلته 8:30 یا 9:30 بجې وي د سحر تاسې ما ته کال وکړه چې ستا موضوع زه ډایرکټ یو پروفیسر سره ووایم چې هغه تاسو ته یو بهترین علاج وښیي په یاد سره سبا مونږ چټي نه زو سبا چټي نه سبا چې مې ورته زمونږ کنانو بیا سهار اسانه بجې رنګ ته وکما په دواړو سترګو میسج کې راته اول دا موضوع راولې که چې ما ته په سکرین باندې ستاسو موضوع پرته وي چې راته په یاد کې چې پرون ما تاسو سره په ټلیفون کې دا خبرې کړې او تا ما ته ویلې و چې کمپنۍ کې چې زه فوراً به در سره په رابطې شم ان شاء الله به تا کم صحیح ده زړګي سره ښه وخت درته غواړم خدای په امان واتساپ نمبر را سند کا سکنجر واتساپ نمبر 3 ځل درته وایم په انګلیش کې درته وایم په اردو کې درته وایم او په پښتو کې درته وایم په پښتو کې به درته وایم چې 0 او بیا شپږ او بیا یو 5 شپږ او بیا 5 اردو کې درته وایم اردو هندي دواړو کې چې 0 6 7 6 او بیا 6 او بیا 1 5 6 او بیا 5 انګلیش کې درته وایم 0 6 7 6 6 6 1 5 6 5 5 دا واتساپ نمبر ده وای یو ځنګ خو راته ووایه زه خو مسلمان یم دا چا ورپسې دومره غټه خندا کړې ده همدته به زه چانس ورکوم ولې مسلمان څنګه نه د خدای بنده دا څنګه
خدای بنده دومره په خفګان دی ویلي چې زه مسلمان یم او دا دومره غټه غټه خندا ورپسې 2 کسانو کمنټ ورکړی دی ولې هلکان السلام علیکم وعلیکم سلام زما مسلمان وروره ستړی مه شئ اسکندر بھائی څنګه یې جوړې بخیر خیرت مریض خو نه طبیعت ښه دی ډېره ګیله دې کړې ده مننه زړګیه وایه اسکندر بھائی ډېر کوشش مې کوی چې د سره ملاو سمه خو دا ده چې ډېر جوابونه میسجونه مې ورته وکړو جواب دې هم نه راکوئ یو کوچنۍ پوښتنه مو اسکندر بھائی دغه زموږ یو سپین سارې مورکۍ دی دا پښتې درد کوي که د دغه د یو علاج یو دوا مو راته وښوله ډېره مهرباني به دي د خپو درد دی دا بیخي موږ د پاکستان کې بیخي ډېر ډاکټرانو ته د ډېر دغه مو وکړل یو د ګردو مسله وله د اپریشن هغه مو وسوله د ډاکټرانو ول د دې اپریشن سره به دا پښتۍ درد بیا ورک شي خو لکن هغه درد اوس ورځ په ورځ زیاته کېږي خو کمیږي نه ټلیفون نمبر بل ټلیفون در سره شته چې زه یو نمبر درکړم هغه ته هغه وکیل دا زما خپل پارټنر د سپانسر د زما دویم د سره ته پر رابطې شه ان شاء الله دا به تاسو ته دوايي د لندن نه نمبر خو دې ماره د سکرین سره د چا د واتس اپ سره تاسو سره په تماس نمبر یې واخله ما سره دی نمبر خو دې وځه د سکرین کې په د سکرین چې هغه د سکرین سره فوټوشاپ زما یو تصویر واخله هغه کې نمبر هغه نمبر به زه واتس اپ ته وکم تاسو په واتس اپ باندې به وال ونیسم صحیح ده ګوره ما خو درته ویل چې زه به ته ډایرکټ خپل سپانسر نمبر درکم هغه په لندن کې ده او زه په استرالیا او په سویټزرلند کې یم نو هغه په لندن کې نه نو هغه سره تاسو رابطه کولی شئ چې هغه په دې چې تاسو رابطه زه هغه سره کوم چې هغه درته لندن نه په دې چې د هډوکو درد او د خپو درد او د شولډرز چې کوم دردونه دي دغه دوا زما بل سپانسر سره دی هغه چې ما ته دلته رالیږي نو بهتره ده چې هغه تاسو دغه ځای نه ډایرکټ هلته ولیږي پاکستان ته یا افغانستان ته او یا عربو ته بل موبایل ما سره خو نشته خو زه به دا ستا په واتس اپ ته د میسج وکړم بیا ته هغه واتس اپ باندې ما ته دغه نمبر ما ته میسج کړې صحیح ده وروره مننه کوم خیر اوسئ خدای په امان وروره ډېر مندا یو کار کړی وکړي الله پاک دې عزت وکړي الله پاک دې دا دنیا هغه دنیا دواړه ته ګلزار کړي ډېره مننه دعاګانې خدای په امان دا بل وروره چې موږ ته کال وکړئ او اوهو چې دا څومره په واتس اپ باندې ټلیفونونه را شروع شول دا یو ته به جواب ورکړو ستاسو مخامخ صبر وکړئ السلام علیکم واتس اپ والا مننه کوم وروره خوشحاله اوسئ وایه وروره څه حالات مو دي ما پیغام ته کاوه د سپریک پر پوس مجبور مرګره د اکسیډنټ کړه د پوس په کومه مسله و وروره ستاسو خبرې زه نه اورم تاسو بل چا سره خبرې کوئ او که ما سره اوس اواز صحیح ده وروره دومره خبرې مې واورېدې چې څوک دی چې اکسیډنټ یې کړی دی اکسیډنټ یې کړی دی د یوه پښه د پته شوې وه له پوسې به یې کابل کې علاج کړی د کراچۍ کې مې علاج کړی و خو هغه هم نتیجه نه ورته معلومه کړه که یې کابل کې علاج کړی و دا کومه سترګۍ چې کومه پښه اوبه یې په پوست کې دغه اوبه یې ایستلې وه د پښې سترګۍ یې بیخي داسې ودرېدلې دي بیخي ګرځي نه هغه مشکل د ماڅغه لپاره که کوم دوا علاج راته ووایي وروره چې د اپریشن کړی نو ډاکټر خو ورته دوايانې ښې دوايانې ورکړې وي که نه یعنې ته غواړې چې موږ درته دوا در ولېږو درد صرف زه خو دوا دغې دپاره نشم در لېږلی چې هغه اپریشن کړی یا سرجري مسله یې دی وروره موږ صرف د دردونو دپاره چې درد ورکولی شو پین کیلرز چې ورته وایي داسې پین کیلرز نه چې کوم پین کیلرز دی زه هغه پین کیلر خبرې درته کوم چې دایمي یو شی ورکېږي که نه یو خو انټي سیسټم دی او یو چې کوم دی ډرګز او الکهولیک سیسټم دی چې دې سره یا داسې کریم وي چې هغه هیلینګ کریم وي چې هغې سره مطلب یو 2 ورځې دپاره درد ورک شي هغه نه زه درته هغه د حقیقت د دوا خبرې کوم هغه غواړې چې موږ درته ولېږو او بالکل شته کراچۍ کې اکاونټ شته دی پېښور کې شته دی وروره په هر ځای کې شته دی اکاونټونو څه مسله نشته بس سمه ده بس الله دې ژوندی ده بس رجا پرته نه
به دغه سره خبره کوم دغه صبر وکړه دا ټلیفون نمبر واخله تر سره 00 دا زما سپانسر دی دا به تاسو ته دوايي درلیږي صحیح ده وروره د سره به پرابطې شه په واتس اپ باندې صحیح ده وروره خیر اوسې وروره بې پامان په مخامخ راځو واتس اپ والا ولګ په قرار شي کنه ملګرو دا خوند نه کوي لایو راغلی یم راځو بل ته ټلیفون ته کال می بایجان عامر خان وروره تاسو راشه ټلیفون ته مهرباني به مې کال ولې نه کوي کال به درته وګورو بس اوس واتس اپ بیخي یو طرف ته نو تاسو ته واپس راځم السلام علیکم وعلیکم سلام سکندر حال خیر خیر اوسې وروره مننه کوم وایه وروره زر راته وایه څه مطلب دی تا ته ما تېره ورځ هم ویلي که نه د مور مې دا ګوډې درد کوي صحیح ده وروره بیا ته وټس اپ هم ونه کړو ما ته ته دا واتس اپ نمبر در سره واخله 0334 نه وایم چې ته در سره ولیکه زه ولیکم او ته ښه دا یم وایه 0044 0044 0044 او 44 ورته وایه صحیح ده خو 4 صحیح ده 79 66 757 817 بس دا سپانسر دی دته ټلیفون وکړه په واتس اپ باندې صحیح ده او ادرس هر څه ورکړه دی به درته دوا درولېږي په خیر سره نور ته ښایي که نه دغه به لکه میډیسن به یې بېغمه اوسه ستاسو موضوع مونږ ته رارسېدلی پوه شوی یم در باندې او بل دا دی چې سپانسر به صرف پوهېږي هغه سره ته خبرې وکړه هغه خپله هم ماهر انسان دی ما نه ډېر تکړه دی هغه درته فورا دوا درلیږي بس هغه ته خپله اډرس وغیره دا ورکړه صحیح ده دغه لکه ډېر وخت نه دی که نه ما ته کو دې خیال کړی دا چاینا یو کمپني ده ټاینس لږ وخت نه وروره تاسو مونږ نه سلوشن غواړئ که نه حل یې غواړئ که نه that's it بالکل دا ټاینس کمپني د ټاینس کمپني علم خو به درسره دا چاینا کمپني ده ارې کاسمیټکس دی نه دې کې دا میډیسنز هم دی هغې نه ورته ما ډېره وکړله ډېره ګرانه دوايي د هغې دا میډیسن ورکوي تقریبا د میډیسن نومونه د سپیرولینا یو بل دی 2-3 وو هغه مې ورته کړي وو خو هغې سره بیا لکه خم شوله بیا مې مور تله عمرې ته که نه هغه ډېر زیات دردونه یې کول ما ورته هغه تقریبا یو میاشت مخکې راوړل 2-3 قسمه ګولۍ وې که نه دا د چاینا کمپني ده نو هغې سره بیا لکه ښه و داسې راوړه چې هر انسان چې خپله بیماري وایي که نه تاسو مخکې هم ټیسټونه خو کړي که نه ډاکټرانو ته خو تللي یې که نه هر انسان باقاعده ډاکټرانو ته لاړ دی دوايانې یې اخیستې دي په پیسو یې اخیستې دي یو نه بار یې اخیستې دي ګرم بیماري همغه رقم ته کلکه ولاړه دی صحیح ده خیر هغه لکه موږ سره هم ډیل وکړئ پته به ولګېږي چې موږ څه کولی شو لکه هغې سره عرضي تور دپاره ښه وه بیا عمره چې وکړه بېرته راغله ډېره ښه وه بیا ما ډېرې دواګانې کولې وې چې ماشاءالله دا ټول ډیټیل زموږ سپانسر ته ووایه په ټلیفون انشاءالله تعالی چې هغه به درته ښه مشوره درکړي پښتون دی سپانسر دی انګلیش وایي پښتون ښه ټیټ پوهېږي پښتون انګلیش دی او وایي که نه پښتون انګریزی دی صحیح ده او مقصد ته ځان ورسره پوه کړي هغه پښتو پسې به نه خاندي صحیح ده که نه ولې خانه علي ما مقصد دی ستاسو پښتو باندې مې سر ډېر زبردست خلاص شي بېغمه اوسه تھینک یو اوکې ګران
الله په امان. ډېره مننه. دا سره چې دلته زه تاسو سره حقیقت به درته ووایم په دې لایف سیسټم کې او یا په واتس اپ کې زه تاسو سره دلته 1 غنټه 2 غنټې ناست یم او په دې 1 غنټه 2 غنټو کې ډېر کم خلکو ته جوابونه ورکم او لایف کال ته راولم. یقین مې په خدای وشه چې 2 غنټې زه چېرته په کمپنۍ کې کار وکم که نه ما دا ډېر پروفیټ میلاویږي. زه دلته کمپنۍ یقین مو راځي چې په منټ کې چارج کوم منټ کې ستاسو به یقین راځي که نه. یورپ کې د غنټې حساب دی د غنټې حساب زه چې کمپنۍ ته لاړ شم د منټ حساب ترې نه اخلم کمپنۍ نه. یقین مو اوس راځي او که نه هلکه څنګه رې غټ غټ داسې رالیږلي دي نمبر مې دې ورشوټ کړو اوس ورته ټینګ شه کوه ډیل ورسره. او زه کمپنۍ په یو منټ کې چارج کوم. یقین مو راځي کمپنۍ کې چې زه قدم کېدم که نه نو زما یو منټ حسابېږي کمپنۍ سره. یقین مو راځي او زه باوجود هغې باوجود چې کور کې درته ناست یم لایو ویډیو ته درته راشم 1 غنټه 2 غنټې تاسو سره ناست یم. زه ځان ته فایده نه غواړم زه فایده تاسو ته غواړم. تاسو ته زما پښتانه ورونه یې زما مسلمانان یې چې انسان مسافر شي که نه نو احساسات ورسره پیدا شي. احساس نه بلکې احساسات ورسره پیدا شي. د کلي او د کور او د کوڅې هغه سپی هم ورباندې ښه لګېږي. په دې خو به هر مسافر ډېر ښه پوهېږی. همدغسې فکر سوچ او داسې دې ورور ته هم وکړئ. یقین مو په خدای وشه چې مخکې مې هم درته ویلي بیا مې هم درته ویلي چې د خپلې د ورکوټې دنیا یو ځان ته ډېر لوی بادشاه یم. الحمدلله دا ویډیو کې دا مې اکثر ویډیو کې دا خبره درته کړې دا ته سیریس وایم دا کوم ګپ شپ در سره نه لګوم. د دې خپلې وړې دنیا یو ډېر لوی بادشاه یم او الحمدلله خدای پاک راته هر شی راکړی دی هر نعمت هر شی نه پوره کړی یم. دا دغه چې دا 100 یورو 500 یورو د 100 یورو خبره زه تاسو سره کوم او زه تاسو نه ډېر زیات شرمېږم هم تاسو ته یقین مو راځي که نه تاسو نه په دې شرمېږم چې تاسو به اوس وایئ چې سکندره دا سټیټس اکثر ورونه یو ورور سره په ټلیفون خبرې مې کولې د پاکستان نو راته څه وویل هغه خبره زه ډېر زیات په خندا شوم. راته شو وایي څومره پیسې به ته ولرې سکندر. ما ورته وایم زه خو درته نه وایم تا راته څه سوچ کړی زه به څومره پیسې ولرم. یقین مو راځي چې هغه راته څه وویل نو لکه داسې درته وایم که نه چې را وګوره خلک راته دغسې فکر کوي او بیا زه تاسو سره د 40 او د 500 او د 100 یورو خبرې کوم. نو هغه ملګري راته څه وویل زما پاکستاني ورور راته څه وویل راته دا یې وویل وایي زه خو چې را ستا ویډیوګانې ستا پوزیشن یې ګورم زه فکر کوم چې زموږ نواز شریف نه کم نه یې. نو داسې غټ غټ ورته په خندا شوم. وایي ته خانده مه که نه زه درته سیریس وایم. نو ملګرو بعضې خلک راته داسې فکر کوي چې زه ډېر لوی انسان یم زه ډېر لوی انسان خو زه خپل طرف نه درته وایم خپل طرف نه درته وایم چې الحمدلله دا ورکوټې دنیا خدای راکړې دا ورکوټې کور راکړی خو د دغو د شیزونو باندې ما خپل راز کړی دی. څه مې چې خدای نه غوښتي دي راته راکړي دي څه چې خدای نه غواړم فوراً یې راکوي. صحیح ده ملګرو د خپلې دنیا ځان ته یو بادشاه یم ځان ته. نو دغه 500 او د 100 او د 100 یورو خبرې ولې درته کوم چې هلته یو کمپنۍ ده چې دا دوا موږ ته فری نه میلاویږي بالکل راته نه میلاویږي. خو داسې ورونه تاسو کې شته تاسې ورونه شته چې تاسو سره هم زمونږ په رقم ته وسیع تاسې هم. نو هغه ورځ ما ملګري ته خبره کوله پاکستان کې چې کوم دی ما چې دوایي درلیږم نو دې خلکو ته زر کلدارې قیمت ووایه. درته صفا ستره خبرې کوم صفا ستره خدای ګواه کوم تاسو ته درته صفا وایم زماري په خدای تعالی قسم وي چې ملګري مې ته مې ویل مې 100 روپۍ به زیاتې پې وایي دوا په سر باندې. نو ما خپل منځ کې چې کومه مشوره ورسره وکړه دا 1000 روپۍ ما ورته ویل دا 1000 روپۍ به یتیمانو کونډو هغې ته جمع کوئ هلته په خپل اکاونټ کې چې چاته پیسو ضرورت کېږي. ډېرو زیاتو خلکو ته دا خو نه چې هر انسان سره دوایي ضرورت دی. ډېر خلک داسې وي چې یو ناڅاپه کور کې مړی وشي ناڅاپه کور کې غم راشي نو هغه هم زمونږ پیج ته میسج کوي چې وروره خدای دپاره که تاسو موږ سره لږ مدد وکړئ. نو کم سے کم هغه ستاسو 1000 روپیو نه ډېرې زیاتې پیسې هلته جوړېږي ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي هلته اکاونټ کې پرتې. نو ملګري ته مې ویل فی سبیل الله راخله په پټو سترګو یې بیا ورکوه. نو داسې درته وایم چې دا دوا 1000 روپۍ مونږ په دې وجه قیمته کړې ده چې دا ستاسو 1000 روپۍ چې کومې دي دغه به مونږ هلته هغه ته جمع کوو. څه پته لګېږي سبا تاسو کې یا مونږ کې یا داسې بل داسې کوم انسان وي چې یو ایمرجنسي پیښېږي نو بیا خبره خو به ډاډه کوو که نه یو بل ته. نو دا خبره زه تاسو ته ډاډه کوم خدای نه وکړه د پیج کې مونږ او تاسو ټول همسفر یو ټول پښتانه ورونه یو ټول بهترین خلک یو په دې پیج کې
که دغه شانته مونږ او تاسو کې دغه شانته یو پیښه راځي نو تاسو پرې پیج کې باقاعده سټیټمنټ کوئ، په دې پیج کې باقاعده یو خبر پاس کوئ چې وروره یو پښتون رور دی ډېر غټ آفت راغلی دی، که تاسو مدد وکړئ نو موږ به باقاعده ستاسو دپاره آواز اوچتوو. هر پښتون نه به انشاءالله مدد درته غواړم، داسې خو نه دی. څومره چې زموږ طرف نه کېږي هغه به انشاءالله دا نور هم در سره کوي. ټول مسافرونه یو، مسافران دي، ټول خلک مسافر دي، کم سے کم 1000 روپۍ 2000 روپۍ 15000 روپۍ خو هېڅ هم نه دي چې هر انسان یې موږ واچو ستاسو هغه مشکلات پې حل کړو. خو دغه دوايي سیستم چې کوم دی دا که د 100 روپیو سیستم هم وي زه تاسو نه دا 100 روپۍ غواړم چې تاسو دغه ورور اکاونټ ته ټرانسفر کړئ. وایي ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. دا پیسې زما نه دي، دا که پیسې زما د کمپنۍ دي چې کمپنۍ په ما باندې دومره ټرسټ کوي، دومره اعتبار را باندې کوي چې آیا زه دا دوایي زه تاسو ته آسیا ته درلیږلی شم. دا کمپنۍ ما باندې دومره هغه کړی دی، ټرسټ یې کړی دی. کمپنۍ کولی شي چې په دوبۍ کې برانچ کولاو کړي، ډېر لویه ګټه به ورته ورسېږي. دا عربان چې دي مړه شول په دې دوا پسې مړه خو نه غواړي چې کولاوېږي. لکه ما ته بیا هم دومره اتارټي راکړله چې زه پاکستان افغانستان ته درته ولېږم. دا ډېر لوی احترام، ډېر لوی ریسپیکټ ورکوم کمپنۍ ته. بیا درته راځم یو 2 ساعته زه تاسو سره لایو راځم. دا 2 ساعته که زه چېرته کمپنۍ کې کښېنم که نه، دا 2 ساعتونو کې زه منټ کمپنۍ باندې حسابوم. د 1 منټ پیسې کمپنۍ نه اخلم، د 1 غنټې نه، په خدای قسم د 1 منټ پیسې کمپنۍ نه اخلم. 1 منټ چې تیر شي نو زما پیسې چارج شي، 2 منټه چې تیر شي زما پیسې چارج شي. او په کمپنۍ کې هم یو داسې فکر ونه کوي ماته چې دلته پرې پیج کې زما فالوورز یا زه در باندې ډېر زیات ګران یم. یقین مو راځي په دې کافر هم ډېر زیات ګران یم. کمپنۍ کې چې ورسره کښېنم بس مخې ته یا را سره خوا کې او یا لنچ کې چې کله مونږ نو خامخا را سره راجمع شي، وایي بس هسې در سره خبرې خوند کوي چې خبرې وکړو. نو الحمدلله وایم چې دومره زیات عزت احترام حتی چې زما کافر هم کوي. نو تاسو نه هم ډېر زیات شکرګزار یم. رب تعالی تاسو ته هم خیر درکړي. نو راځو واپس دې موضوع ته، دوايي سیستم ته، او یا کوم داسې بله موضوع یې ویلی شئ مهرباني. داسې کمنټونه پاس کوئ چې مجبور یم چې درته کال وکړم. وایي زه غریب یم په دې وجه ته ما ته کال نه کوي. نو ګوره غریب وروره تا ته ټلیفون هم نه کېږي. نو اوس خو ټلیفون درته وکړلو خو ټلیفون درته نه کېږي. کال می یار خالد خان راشه چې کال درته وکړم. شفیق وروره کال درته کوم، لږ صبر وکړه. په دې واتساپ باندې زه نامونه اخلم. اوهو ټلیفون په ټلیفون را روان دی. ښه درته پته ده چې زه لایو یم. وروره تاسو ټلیفون نه جګوئ. ښه صحیح ټلیفون مه جګوئ. خوشحاله اوسئ وروره. وایه وروره مهرباني. اسکندر بھائی زما پلار کوم دی دا خپې دردونه کوي، جوړ کم ګوته کې کم جوړونه دي، لاس کې کم جوړونه دي، خپه کې هر یو ځای کې چې کم ځای کې دي جوړونه ټول دردونه کوي. بس زما دغه په کار ده انډیواله. لاس کې در سره بل موبایل سیستم شته یا قلم کاغذ در سره شته؟ نمبر ولیکه. ول ان ټایم راس موجود. هلکه ځان ټینګ کړه، ستا نمبر یې ټولو ته ورکوم، ورسره ډیل کوه. نن د ټولو هډوکو دردونه والا دي. بله ورځ مې شپې ویډیو کتل، هغه ټوله لایو ته وچلو، کال دې ونه کړو، هغه بیا واتساپ باندې تا ته ما میسج هم پرېښود خو تا ما ته ریپلای را نه کړه. یاره واتساپ باندې چې څومره ته ریپلای ورکړی دی یاره هغه ورځ خو زما نوره په سر درد شو. ناس بس واتساپ مې نوره وغورځولم. یاره زه چې بیمار شم نو زما علاج به څوک وکړي؟ خوشحاله شي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي. وایه وروره دا نمبر در سره ولیکه. وایه 00 0 4 00 4 9 او شپږ 5 8 دا زما سپانسر دی. دا تاسو ته دوايي ولېږي، تاسو دې ته ادرس هر شی ورکړئ. زه سبا رابطه کوم په واتساپ باندې، او رابطه کوشش وکړئ چې د ماښام ورسره وکړئ. ماښام او وروره مننه به دې وي. صحیح ده. الله دې مال شه کامیاب اوسې، چېرته خوشحاله او کامیاب. راځئ شفیق وروره تاسو ټلیفون ته راشئ. الله پاک دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورور زر زر وایه څه مشکل لري ته؟ مشکل خو شکر دی الحمدلله نه لرم، بس الله دې موږ ته دغه توفیق راکړي چې د نور مشکل حل کړو. الهي امین الهي امین. او دغه جاله پاک دی کې خو زه بس دونه د تمامه وخت نه ضایع کوم درته وروره چې سم ډېر ضروري وخت دی. خپل هر یو انسان خپل کارونه هم لري پرسنل، خو موږ به خپل پرسنل کارونه هم کوو، بیا به د هغه بعده چې وسوله بیا به د چا سره کومک دا شی به هم کوو. هغه د مثال کې توپ چې دی کې تا خو زما لمبر ورکړي ټولو ته، مثلا د چا غوښت هغه ته چې ورکړي لمبرونه اوس ما سلامونه را رسېږي ما ولیدله او یو نمبر زنګ مو والی. نو مهرباني به دا وي چې مثال تاسې اول د واره زنګ ونه وهئ، تاسې چې هر مشکل لرئ تاسې یا وایس میل راته پرېږدئ یا په انګلیش کې راته ولیکئ. نو زه به بیا داسې کوای سم چې زه تاسې جواب درکړم. او دا یو خبره تاسې خپله دا سوچ ووایست ورونه تاسې خوا بده نه کوي. که تاسې ډاکټر ته ځئ ډاکټر هم یو لیمیټ لري، هغه د ورځې پیشنټ چې کتای سي 10 یا 15 ثانیې دغسې زیات نه سي کتلی. زه چې موږ چې هم کته یې سکندره که زه یم چې وس مو اوسي د ورځې به موږ ته څونه یو دغه وکړو سره د یو 15 د 10 نفرو په خپل پري ټایم کې به موږ کومک کوو د چا هغه به واورو. هغه نفر چې بیا خوا نه رسه به دی چې مثال هغه یو ورځ دوه ورځې یو هفته لیټ سي. یقین دی وشه پرون ما واتساپ ګروپ کې تاسو ته وویل کنه ما الکانو ما 25 کسانو ته مې جوابونه ورکړي، ما په سر مې درد. د غیره بعد چې دوباره کې نه و 50 کسانو ته ما جوابونه ورکړي او و 50 کسانو سره هر ورور سره زه پوره 15 منټه مصروف په ټلیفون. نو خو دا اوس سکندر وروره ګوره دا بیا تا ته پرابلم هم جوړېږي په حساب باندې. ګوره انسان ذهني دغه چې بیا ټوله شان ورڅه ورک سي. نه خیر ته د ورځې چې 15 نفره د 15 نفرو دغه وکې 15 نفره بیا موږ داسې د خو سره وبخښه شکایت کوم ولکه زه کوم شکایت کوم. الحمدلله صبر او خوند راکوي چې بعضې ورونو سره بعضې خویندو سره موضوع باندې خبرې وکړم. پرې چې یو کار چې د زړه نه کوې که نه هغه لګېږي صحیح دی. ډېر ښه خبره. الله تعالی دې زمونږ په زړونو کې داسې کوم هغه را پیدا نه کړي چې یو ورور ټلیفونو کې چې وایي چې اها یار ستړی دې کړم. نه داسې دې خدای تعالی مونږ نه کړي. اوس دلته پوهېږې چې کوم ورور ټلیفون وکړي چې مصروف یم یا کوم هغه وکړي، خو خدای داسې کوم ټلیفون ته داسې وکړم سوري یار سوري خفه نه شې والله ډېر زیات طبیعت پې خراب دی. ټلیفون ته داسې کوم زه داسې کوم بخښنه ترېنه غواړم. خو داسې دی چې د دې هغه خبره دی د دې دوایي سیسټم دا ملګرو ته اکثرو ته ما ستا نمبر پاس کړلو. زه دوی ته دغه ریکویسټ کوم چې تاسو ته مونږ ویلي چې دا دوه افیشل نمبر چې د واتساپ ما تاسو ته ویلي دي تاسو ورونو ډېر زیات کوشش کوئ چې وایس میسجونه پرېږدئ. او وایس میسج داسې نه ده چې بس تاسو راولېږل ورو ګنټه کې به تاسو ته جواب میلاویږي. که ته ما دې اوس هم شروع دي اوس هم شروع پرون ما ته چا کړي دي نن مې ورته جوابونه ورکړي دي. نن په دې چې همدغه وخت به ګورو که نه بیا به جواب درکوو. بالکل کله چې ته ماته ټلیفون وکړې ګوره په اکثره خبرې دې بندې شوې روان دي ټلیفونونه روان دي اوس هم دا دې روان دي ټلیفونونه روان دي. پلیز تاسې مهرباني وکړئ مراته کوئ تاسې خالي وایس میل ته پرېږدئ. وایس میل کې د کې دا رقم چې سي نو خو بیا دا نور کار هم زه مخته نه سم که زه ته وایم حقیقت خبره ورته وکړم. زه دا د بزنس لپاره نه کوم چې زه بزنس کوم. الحمدلله زما خپله دا ګوره تا ته معلومه ده ګوره زه په دوکان کې ولاړ یم زه په خپل کار کې اخته یم. نو څوک چې یو کومک یو شي خلکو ته وایم چې داسې فکر ونه کوئ چې موږ دلته کومې فایدې ته نه. الحمدلله دلته زموږ کاروباري سیسټم هر څه صحیح دی. خو دومره څنګه چې درته موږ پښتانه یو دغه خپل مسافر هر پښتون هر مسافر چې شي کنه تاسو ولا غوړي کوڅې هغه د سپیک قدرم بیا کوي د خپل کلی دغه رقم ته موږ غواړو چې هغه تر پښتنو خدمت دغه ځای نه وکړو. کم سے کم یو څوک خو بخښه کوو کنه او کنه ډېر سړی تر مطلب پورې وو. دا بس بوکو د خیر ان شاء الله دې ته خپل وخت ورکو چې څونه زموږ په واسه کېدله خو لږ جی بیا دې انتظار وکړي. انتظار بس دغه یو ریکوست درنه کوم چې تاسو به انتظار کوئ میسج پرې انتظار وکوئ. داسې اوس موږ نشو کولی ګوره سکندر ورور زه به خبره ته وکړم داسې اوس نشو کولی دا دوايي دوی ته ډېره قیمته بیا تمامېږي چې د یوه نفر یو دوايي رانیسم هغه زه واسم پوسټ کړم پوسټ وکړم هغه پر یوه نفر باندې پوسټ پیسې ټوله راځي. بیا موږ دا رقم کوو چې مثال یو 10 نفره یا 15 نفره یا 20 نفره دوايي ټول یو ځای کو هغه ور واسو چې تاسو ته یو څه دغه کېږي فایده رسېږي موږ کوشش کوو چې فایده در ورسو تاسو ته خبره او کله دا به تاسو پلیز کوئ د کافتر ډېر زیاتې پیسې لرئ موږ نه زیاتې پیسې لرئ نو تاسو باقاعده د پیج ته میسج وکړئ او دا ووایئ وروره چې زه خان د زمانې یم
او پیسې څه خبره نه ده د دې ټولو خلکو پیسې هم زه ورکوم نو وروره سپیشل ارجنټ په اول فلایټ کې درته دوا درلیږم صحیح صحیح ده که بالکل بالکل او که نه وایي چې عام خلک یو زموږ په شان دی نو بي پیشنټ انګلیش کې چې وایي صبر نه کار واخلئ او دغه د هډوکي دغه چې دی دا حقیقتا دا ما خپله ټرای کړي دي ما خپل فامیل ته هم دغه کړي دي د دا زنګونو لپاره د لاسو د بندو د هر زنګونو لپاره دا خپل وخت لري دی چې په خپل مطابق باندې بیا زه دې ته ایکسپلین کوم چې دی به خپل سیستم باندې دا خوري دا پر دغه کېږي سایډ افیکټ نه لري انټي نه دي پیدامن شي چې تاوان نه لري پوهېږم زه پوهېږم او اوریجنل شی دی په دې کې ملاوټ دا شی نه سبس کېږي ان شاء الله تاسو خپل ته خوشاله مګر وو پلیز تاسو به ډېر مهرباني چې تاسو ډایرکټ زنګونه مراته وي او دا نه چې مثال زه دې ځای دغه ځای وخت پر کې ځکه چې ټول ورځ کار وکم چې ویده سم د تغرر ده ما سره اولادونه سته فامیل سته په دا ځای کې اکثره دی بیا موږ ټلیفون نشو انسرولای دی به وای دا څونه یا دغه دی موږ جواب نه راکې شي نه راکې هر شي خپل وخت لري میسج ته پرېږدي بهشک د ورځې 15 دانې ولا 4 ولا 6 ولا 10 ولا چې ما خپل ټیم یې زده کوم ایده جواب کوم او چې نه سم خپل بخښ به غواړو سره په دام په دې باندې توکل او ان شاء الله خپل بندګي کوشش به موږ کوو ان شاء الله صحیح ده هر څو نه موږ به کوو سره الله جابات لره الله پاک چې تاسو زړه در کې چې تا دا ګوره ستا په خله باندې کنه زه حقیقت ته ما دا تامه ول چې ونه صدا کومک را سره وکړه چې دغه وکم سره ستا په دغه باندې رالم پروانه کې دا یو صدقه جاریه ده چې یو مسلمان مور یو سپینسره مور لاس پورته کې دواره ته وکي نو هغه دنیا او د دنیا کې به دواره ته مشته برکت پری په دې وجه وخت مې مولا ده وخت مې درته ولا شریک شه وخت مې درته ولا وسم درته وایم چې زه ضرورت ولا کلرم الحمدلله زه خوشاله یم خبره یو د شپه چې په عزت تیر سي دا ماته غیر کامیابی ده ماته ډیر غټ خبره ده چې څوک مې دروازې ته نه ولاړ چې پور پیسې در باندې شکر دې دکان دی یا دې څه ماته رسیږي خپل ژوندۍ شپ حرامه شروای سم ډیر ښکلې خبره ده نه د پاره زه ولاکه کوم چې دا کېږي مګر و تاسو به هم لږ سوچ ته پلیز ووایي د دې ځای او دغه ځای په وخت کې فرق دی کله چې تاسو شپه یې زموږ ته ورځي کله چې بیا زموږ ته شپه یې تاسو ته ورځي خو لږ بس شورت فکر دا تاسو وای سره او وایس میل پرېږدي وایس میل کې بیا زه خپل تاسو ته زنګ وام ان شاء الله بل خبره دار چې کچیرته مونږ لالچ کولای کنه شفیقه کچیرته مونږ لالچ کولای په خوده زب سحر نه تر ماخام پورې ټلیفون ته ناستم او دا ګوره ډیره لویه پیسې را چې هر رور نه پیسې جمع کوي اوس ما ته خو به حساب خلک را روان به حساب دا ګوره ټلیفون مکمل ټنګي لګیا ور څنګه که داسې کوم لالچ ما کولای کنه تاسو ټول نه ما پیسې ټولې کړې ټول نه ولی کوشش کوم چې کسانو لسو کسانو ته جوابونه ورکو لسته دوايي درولې دا سکندر ورځ ایمانداري در سره لګیاي ته پیسې تاسو سره پیسې موږ ته ضرورت نشته بلکې موږ در سره الټا مدد کوو سرشپه در سره مدد کوو سبحان الله دغه دې سره یو خبر زده کوم که استا خبره موږ ضرورت ته پیدا موږ پیسو ته د دې پیسو ته دغه ضرورت پیدا کوو نو دا کوایسو چې موږ یو نفر ولګو کمپیوټر تکشیر او ټلیفون تکشیر هغه ټول ورځ دغه کار کوي بالکل پیسې باغ هغه د چې یو $2 مگر نه لګوم د میاشتې ته ګوره کنه څومره خلک دا حساب به نه وي چې دومره پیسې په اکاونټونو کې جمع کیږي زه خپل تللی وم په روش کالم پاکستان ته تللی وم دغه پاکستان کې ما لیدلي چې افغانستان کې ما لیدلي چې ډېر مشکلات دغه د زنګونو د دردو د لاسو د وژو د هډوکو ډېر مشکلات هر مسلمان هر کمزور دغه لري نو د دې ماته ته مخکې ولې چې د دې کې ګوره موږ سره یوازې دا ګولۍ یوازې نه دي چې یوازې زنګونو لپاره دي ویټامین A ویټامین B ویټامین C ویټامین K آیرن چې د خلکو ګوره ماشومان نه مقصد زنانه یا مدانه چې د دې وینه کمی ورته وایي اساسي وینه کمه ده وینه وسپنه کمه ده وینه خبره نه آیرن مسله ده او آیرن ده خو دې ته په پښتو ورته وایي دا آیرن پرابلم لري سره هغه ګولۍ سته نو شانم سته چې هر پرابلم یې تاسو مرسته ماز په وایس میل کې ته پرېږدي او ته دا حساب دی زه بیا درته وایم چې دغه به زه بغونه ته دا کوم مګر وخت مهمه شی دا دی چې وخت غواړي جلبازي مه کوئ تلوار مه کوئ په قراره باندې ان شاء الله هر څه وشي ان شاء الله دا مو در سره وعده ده چې ان شاء الله هر ورور هر خور به سپورټ کوو ان شاء الله خو په وخت سره ان شاء الله او ډېر خوشاله زه فخر کوم په دې باندې چې زه د یو چا سره کومک وکړم یو مسلمان سره کومک زه ډېر خوشاله په دې باندې یقین دی اوس زماره پر دې فخر خبره ده خو هر څه په یو لیمټ کې چې وکړو خبره صحیح ده ما موبایل خو اوس شاورز ته غواړم زبر مسلسل څنګه را روان دي وایبریشن کې بیا څه څه کوي
خزا ورو ولا وخت درته د غواړم خیر به غواړم الله چې کامیابي خدای درکړي په امان د خدای په امان. سلام کوم چې کال بسم الله خان او لږ داسې ورور لږ را مخامخ شي ورونو چې دغه د بیماریانو خبر نه لګي داسې ښایسته ټوکې را سره وکړي داسې ورور هم شته چېرته شته ګڼه ټول بیماران یې خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي یو نیم داسې کس پکې را مخامخ کېږي خدای بندګانو چې لږ انسانان وخندوئ دا ډېره لویه دوایي ده ستره دوایي همدغه دی چې تاسو انسانان وخندوئ دا ډېر بهترین علاج دی حقیقت درته وایم ټلیفون ورو نه جګر کال وکړئ پلیز دا بل ورته به کال وکړو حسن جان وعلیکم السلام درته وایم نیمار خان په خیر وره تاسو څه وایئ موکه راکړه ټلیفون روان دی اختر بن اسحاق وایي چې کال مې صبر وکړئ ټلیفون روان دی وروره طارق نور بنګش السلام علیکم وروره ستاسې اواز نه راځي اوس رالو اواز او ډېر سپاره ورور مهرباني څنګه یې ورور خیر اوسې وروره مننه مهرباني وروره ها تاسو ته مخکې ما دغه ویلي وو که نه د علاج باره کې تاسو ته ما میسج کړی و نو تاسو یې بیا واټساپ باندې درته کومه تاسو بیا زما په خیال لګیا شوي بدن صبر وکړه جی تاسو واټساپ آخري کې 193 راځي हाँ जी 193 دا تاسو واټساپ نمبر ده हाँ आखिर के 93 राजी है खाली 93 او کنه 193 91 93 همدارې کوم हाँ जी 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 دا نمبر صفر व्हाट्सएप पे ऑन है जी जी ऑन है मैसेज करता रहा व्हाट्सएप पे चालो हम दखा दे जी रालो मैसेज रालो बस सही तो दा नंबर पे सेव का ما سره ما خام را بتاو کبه ان شاء الله صحیح ډیر مهرباني ډیر مننه وعلیکم السلام اختر بن اسحاق رو ټلیفون تر مخامخ شو الله دې ماته صبر راکړي او خدای دې وکړي چې زه در سره ډېر سټرونګ وم السلام علیکم سلامونه لکه د بوش ظلمونه د امریکې بمونه د صدام جنگونه د فرانس روډونه د افغانستان غرونه د لیلا خالونه د مجنون غمونه بیا دومره سلامونه د شکر دی چې تا خو موږ یاد کړو څه حال څه احوال ژوند زندگی په خیر ده خوشحاله اوسئ وروره مننه کوم وایه زړګي سره چیرې رانه ورک یې میسجونه درته کوم کالونه درته کوم لکه نه په واتساپ باندې جواب راکړه نه په فیسبوک باندې جواب راکړه ته وازه 2 ورځې بعد میسج ګورم موږ خو د 2 میاشتې کېږي چې میسج مې ورته کړی دی والله که دې جوړې کتلی یم والله وروره څه ووایم خو داسې دی چې بس مصروف ډېر زیات و نو په دې وجه او بل دا دی چې د واټساپ دې څه په نوم باندې جوړ کړی دا راته ووایه نوم نمبر مې ورسره دی یاره ستا خو وروره یو زوړ نمبر و هغه راسره ده ما په خپل ډلې باندې ستا خو هغه نه راځي ټلیفون نه راځي ټلیفون نه راځي بل نمبر دی په آخره کې زر دی 1000 په آخره کې 1000 آخره کې 73 دی یاد دې شي دا ستا نمبر دی
دا هم دی یو دی بل هغه باندې واتس اپ باندې ختم کړی یو دی بل اخره کې زر دی 1000 277 1000 هغه دی بیا ما سره نشته ان شاء الله کوشش به وکړم چې به هوا وروره سره خاص خبر څه حال ژوند زندگی څنګه ان شاء الله اوسې خیر الحمدلله تاسو سلامت ژوندۍ ورکه ټلیفون درته کوله که چې ټلیفون دا وکړه میسجونه ګورې ویم ګورې چې یاره دا سړی خو دا خپلو ته نه کوي دا خبره تا مخکې وکړه تا زه نورو ته کوم چې څوک مې پیژني هغو زه ټلیفون نه کوم مال یاره دا سړی به څه کوي نه دلته را خلک په ګیلو دي که نه وایي دا خو تا خلکو ته ټلیفون کوي چې ټول سره پیژن دا خبره نه ده یا خو تاسو داسې کوئ یا خو چې کوم کس دی پیژني هغه کس ته ټلیفون نه کوي یا خو تاسو داسې کار کوئ چې تاسو ما ته ټلیفون ته را مخامخ کېږئ نو یو انجان انسان ته نو که تاسو داسې وایئ چې واتس اپ باندې اوس دا دی دا 2 میاشتې په واتس اپ هم د خلکو سره لګیئ او په لایف کې هم د هغو ته ټلیفون نه کوئ سر زه ورته وایم دا 2 میاشتې کېږي په واتس اپ مې میسیجان ورته کړي د ریپلای نه ده راکړی مخامخ په لایف باندې مې د 100 والا ډېر میسیجان ورته کړي دي په 100 لایف کې مې کړي د 2 میاشتې بعد د سره ما خبرې وسولې زه دا ملګرو ته وایم دوی وایي چې یاره دا پیژندل کېدو کسانو ته کوي او داسې حساب به نه وي زما خیال که داسې پیژندل کېدو حساب وای خو اول به یې کړی وای دې ښه پېژنم سم میسج وګورې نه راته کوي ټلیفون نه ولکه دا خبره وي وروره داسې مس انډرسټینډینګ شوی وي دغه مسله ده بل واتس اپ ډېر زیات میسجز راځي کله خبرې ډېر سیریس میسجز خیر ستا بلا دی واخې he never reply I have messaged ستا بلا دی واخې او بله مې دا درته ویلی چې یاره رفتار بن عبدالعزیز وروره ریپلای مې درته وکړلو وروره داسې زیاتې خبرې خو درسره نه کولی زموږ موضوع ډېره شارټ وي ښه درته پته راغله شارټ دا زه به هم داسې شارټ خبره درته وکړم زموږ والده صاحبه ده د هغې هم دا زنګنونه چې دي دا درد کوي نو تاسو ویل چې د دې لپاره څه دوایي ده نو بالکل ده د ویډیو کې نمبر ریکارډ د سر کې چې کله ویډیو داسې 15 منټه تېره کې وګوره نمبر ریکارډ دی دا نمبر ځان سره واتس اپ کې واچوه او دې ته به میسج وکړي وایس میسج ورته وکړه دا به درته بیا واپس ټلیفون وکړي نو د سره ټوله موضوع وڅېړه چې کوم هډوکو تکلیفونه دي دردونو تکلیفونه دي ان شاء الله دی به در سره پوره وکړي دوایي به تاسو ته دی ولګي لندن نه ښه هغه سره زه رابطه وکړم هغه کس سره بالکل هغه سره رابطه وکړه ځان دې خلاص کړو نه ما سره که رابطه کوي نو چېرته ډېر تنګ سوی ما ته معلومېږي دومره تنګ سوی خدای کوي تنګ دغه مسله وي خو ډېر تنګ سوی ما سره نه تنګ کېدلو خبره ونه وایم که چېرته هغه مسله دي ګېډې مړې مسله دي بچۍ مچۍ مسله دي نو وایي هغه دوایي زه در لیکلی شم هغه مسله خو دا یوه میاشته کېږي 2 میاشتې وشوې ده الحمدلله خو ښه په خیر باندې وشو اپریشن وشو دا شکر دی مبارکي راته ونه وایه اوس په خیر شوی مقصد دا وایم په خیر شوی الحمدلله ښه په خیریت سره وشو شکر دی الحمدلله ښه په خیریت سره بس سره خلاص شو الحمدلله و مبارکي حق لرو ولې به نه لرو یاره اور مبارکي د داسې شیانو نه ورکول کېږي که نه ښه درته مبارکي خو داسې شیانو ورکول کېږي چې هغه سرپرایز د غم خبره وه خیر پروا نه کوي په غم کې هم سرپرایز راځي کله کله اوس یې خوند وکړه خدای به درته ووایم چې مبارک دې شه نو الله دې د ایمان مبارکي درکړي یاره دعا به دا خو یو دغه ده یو خوشحالي ده مقصد دا خو راځي دا په زندګۍ کې داسې غمونه خادي داسې اوس راځي که اوس یو د غم خبره درته وکړم پرون نه بله ورځ د کراچي سي کوټې ته ګاډي کې زموږ خپلوان وتله 14 کسان په یو دغه کې شهیدان سوی کوسټر کې وو پرون مو ښخ کړله نو ډېر افسوسناکه واقعه وه 10 کسان چې دي هغه زخمیان دي او تللي هم د بل جنازې ته ورتله د بل کس و جنازې ته ورتله دوی په لاره کې اکسیډنټ وکړو 14 کسان شهیدان سوه او 10 زخمیان دي خدای پاکه بس دغه نو دا ډېره سخته حادثه وي نو دا خو زندګي ده بهر کور نه ډېره سخته حادثه او پرون
پرون مو ښخ کړله پرون داسې په لین باندې زما سره تصویران شته د قبرو زه به در ولېږم داسې په لین باندې مې 14 قبرونه ورته جوړ کړله په لین باندې خدای دې ورته هغه دنیا ښکلې کړي اچھا څو کوم زخمیان آمین خدای روغ جوړ صحتونه ورکړي الهي آمین 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 بس خیر دا خو د ژوند واقعاوې دي مرو خو ټوله مرو هغه په پارسي کې دغه پښتو یو متل دی وایي مرګ چې دی هغه وایي په ماړه نس باندې صحیح نس موړي که سړی مړ شي بیا پروا نه کوي الله به د آخرت څه وایي لږ صبر وکړه واتساپ باندې یو ټلیفون لږ صبر وکړه جواب ورکړه چې ورته وایم چې ډاکټر صاحب راسره راسي الو څه شوې هلکه خدایه تا ټلیفون هم کټ کړو الو چاته وایي چې ډاکټر صاحب راسره پلاین دی ښه علاج به ورته ښایي هلکه پوه شوې صبر وکړه ځان پوه کړه چې څه بیماري کله کله وارې خو تاسو هم خلک پوهوئ که نه ځان پوه کړه چې څه بیماري ډېر خلک هم پوه کړي دي دا هم پوه کړه خیر دی علم کې پرې څه کمی نه راځي زه به پوه کړم دغه به نه راځي حیران به چې ستا ټلیفون را روان دی کیدای شي چې اول خو به ګوري داسې به سوچ کوي کیدای شي چې اول دا هم اوس حقیقت یقینا نه راځي دا اوس وګوره په چانس مس کوي ستا تصویران ما لګولې وه ما ته ډېرو کسانو ټلیفون کوله سکندر بایي وایس میسجونه بیا یو ته ما ټلیفون ور وکړئ خبرې مې ورسره وکړې ما ته وایي داسې ټلیفون ته مې کتلی یقین مې نه راتله چې ته به ما ته ټلیفون وکړې مال دا خو زه نه یم سکندر نه یم وایي سکندر چېرته دی مال هغه خپل په کور کې ناست وایي زه مړه وایي موږ ویل چې سکندر ټلیفون راته وکړې مال خیر هغه بیزي دی یاره چا صحیح دی وروره نو بس دا ټلیفون یې جګ نه کړو ځا خیر دی د ده نصیب کارونه په دومره زبردست مخامخ داسې علاج مې ورته ښودلی وای چې په زندګۍ کې به چې ده ماته په ټوله زندګي دعاګانې راته کولی اوس دې ډېر خوند وکړو اوس دې ډېره زبردسته خبره وکړه کاش چې دا ستا ویډیو ګوري بس افسوس به کوي چې والله داسې علاج مې ورته ښودلی ډېره زیاته مننه کوم اختر وروره خیر دی ما سره دې رابطه وکړه اختر بن خوشحاله و آباد اوسئ دعاګانې کوه زړګیه څه مسله وي د سره فری هغې ته وایي نو فری اډوایس به درکوي انشاءالله بهترین ډاکټر دی او داسې علاجونه به درته داسې علاجونه اوس چې غار کړلو خوشحاله به وایي چې زندګي خوشحاله به اوسئ هو داسې ډېره زیاته مننه کوم ښه وخت ښه زندګي ښه ژوند درته غواړم جګر السلام علیکم وعلیکم السلام دا بل ورته به ټلیفون کو خدای بندګانو لږ داسې بیماریانو باندې خو مو ستړی کړم پرونه راځه چې را ټلیفون کېږي یا بیماری او داسې ایموشنل بیمارانو به را مخامخ شوی چې ټول راته ژاړئ خدای بندګانو زړه مې درد کوي یو دوه میندو راته ټلیفونونه کړي وي راته ژړېدلي په زړه مې ډېر زیات درد وکړل محمد عباس السلام علیکم ټلیفون کار نه کوي چې کال نه کوي نو زه به خودکش وکم وای خدایا بنګش وروره خودکش به آخر په چا وکې دا راته ووایه ورور د ټلیفون روان دی ټلیفون چک کړه وروره زما د ویښتو پرابلم دی ویښتو موږ سره کریم شته دی درته ویلي مې دي السلام علیکم السلام علیکم سکندر ورور څرنګه یې وعلیکم السلام ته خو لکه تیار په ګاډي کې ناست یې خودکش ته تیار یې داسې معلومېږي ما خو څه کم دی تا ته دومره ټرینې دومره رنګونه دومره څه کم دی والله څه د زړه نه در سره مینه ساتو اشنا خو بس موږ ته ټیم نه راکوې یار ته الله سلامت لره وروره بس ټیم اخر هم ټیم مو درکړو همدغه همدې ټیم کې ستا ټیم بس الله دې عزت وکړه الله دې خوشحاله ساته انشاءالله زموږ دعا ده در سره ستا لایف ویډیوګانې موږ همیشه ګورو ډېرې خوندورې ډېرې ویډیوګانې دي د انسانیت په لحاظ او د سړیتوب په لحاظ سره اخیسته ویډیوګانې دي الله دې خوشحاله ساته سلامت اوسېږه وروره داسې کومه خبره وه چې ستا په زړه کې دی چې هغه ته موږ ته راپاس کوې او تا ته موږ ټلیفونونه نه کوو او دې ته مجبوره شوې چې ته اوس خودکش دماکه کوې
زه خو به څه کم دی ما خو ته څه کم دی ډېر زیات څه کم دی زه تا ته میسیجونه کوم هر رنګه میسیج زه تا ته کوم څه اوس په سړی کال وکړي اوس به وکړي اوس به وکړي خو بس اخره کې داسې شولو چې دا وګوره بره ناست یم مال څه بس که اوس هم نه کوې بس اوس بس بیا دا ګاډۍ ورسېده کومه دلته نو دا ګاډی زما په خیال چې د موبایل به ترېنه نه وي هغه خو دا موبایل چې مات کې ښه به وي ګاډی ولې ماتوي ګاډي څه کسور دی وروره دا ولې دا هغه خو مو لاړله ویډیو خو مو لاړله کراره ودرېدل طارق نور بنګش وروره تاسې هغه وشو محمد عباس معصوم وروره تاسو ته ما ټلیفون وکړلو ټلیفون تاسې اوچت نه کړلو دا بل شاهد معصوم داور माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कैसे हो मुझे आपसे प्यार है हमेशा खुश रहो इस्लामुल्लाह शुक्रिया भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम څنګه شئ خیر خیریت وروره څه حالات مو دي بس ما وی ټول بیماران دي د زړه بیماران دي څوک د پښې بیماران دي ته داسې یو وای ما داسې کپ شپ پر سره وای ټوکې ورسره چې زړه خوشاله شي یارانو مزه به وکي دا وګوره څنګه په دواړو ټلیفونونو دي بیمارانو ټلیفونونه را روان دي څه وکړو مړه ټول بیماران دي په ته چیرته راسې مړه څه پکې بس خدای نه دار دی چې ټیم پاس کور کې څنګه مننه کوم وروره دا خوا کې در سره د خپل ګلالې ماشوم ناس ته د هند سپری پیلېږي نه چې یو ورته د وخت کې ور واچوي او دا وی چې داسې د هیل پرې داسې کړو چې دا مال راس که زه د خبرې ورم چې باز درکته کا ښه څه ورور دی کېږي او ورور مې دی څنګه دی ډېر ښه ماشاءالله سبق وایي او سبق وایي اوس ټیوشن نه راغلی مدرسې ته اوس ځي که نه ماشاءالله شاباس ډېر ښه وایه وروره بس څه داسې خاص خبر خاص بس اوس اذان شروع یم روان دی اذان دی او اذان شروع دی اوس بس اوس درېږي که نه ماشاءالله نو بیا اذان کوم وخت کې چې خبرې ونه کو خبر صحیح ده بس تا خبره ده ما ته راسې لږ لږ راځي مزه کوي خو بس لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاه سکندر را نور وایا څومره بختور یې اذان اورئ ښه وروره او ته چېرته یې اوسه یورپ کې یم وروره دا خو ښه دروند مسافر یې ځکه لږ پیج دی ولیکه یو مسافر ما وایي چې بس یو مسافر دی زه تنها به ناست وي کال ورته وکړه زړه یې لږ خوشحاله شي که څنګه ته کار کوې وروره زه سبق وایم څه سبق وایې کالج یونیورسيټي سکول او کالج کې مدرسه وایي کالج کې مدرسه هم یایې کالج ته هم ځئ ماشاءالله کومه مدرسه د چا الله ډېر شکر دی کومې مدرسې ته ځئ او کلی کې زه په پاکستان کې شمال وزیرستان یې که نه اوس فی الحال بیګي خان ته راغلی یم ښه ډېر ښه ماشاءالله ډېر زبردست خبره ده وزیرستان نامه در لیدلې ده وزیرستان که درته وایم چې بار تللی یم نو بیا دا خو بیا داسې وایي چې زما مېلمه شوی اوسه څنګه دا ورور دی هر میدان کې لاړې پاتې شوی دی هوښیار دی باره یوه اشاره کوي ماشاءالله دی بس الګل دی داسې پرمختګ درکړي مخکې الهي امین خوشحاله اوسېږئ
وای زړګي نور تاسو کوم خاص خبر دی وینو ټلیفون دی نور بند ما وی چې ټول بیماران دي تاسو یو نیمه خوږه خبره ورسره وکړه چې زړه یې خوشحاله شي. خدای دې خوشاله او آباد لره. بختور خلک یې کور کې ماشومان دي ګلونو په شان دي. دا څومره ښکلي ښکلي ماشومان دي. بختور خلک او دا اوس د ټیویشن له راغلل. ماشاءالله 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 ټول ګلالي ګلالي. الله تعالی یې نیک عمله درته ستر کړي. کنه الهي امین الهي امین. ورته کوه. ډیره زیاته مننه کوم زړګیه. ډیره زیاته مننه. ګلي ګلزاره اوسېږئ. بیدار ته بیدار وم. ډیره مننه. السلام علیکم. خوشحاله اوسه. تاسو سره اسماعیل زازی ټلیفون درته روان دی. ټلیفون وکړئ وروره. په دې واتس اپ باندې جان شیر السلام علیکم. مننه کوم وروره. دا بل یو واتس اپ باندې ټلیفون راځي. زبیر اتل وروره تاسو لږ صبر وکړئ. او دا جانی لږ صبر وکړئ وروره. دا بل سعودي عرب نه 3 ټلیفونونه را روان دي په واتس اپ باندې. تاسو هم لږ صبر وکړئ ملګرو. نو مسلسل تاسو ټلیفون کالز را روان دي په واتس اپ باندې. ښه درته پته راشي په لایف کې مصروف یم. السلام علیکم وروره. السلام علیکم وروره. څنګه چې الله خیر وروره جوړې صحت یې ښه دی برابر دی. شکر زړګیه. څه حالت دی؟ وخت ښه تېرېږي وروره؟ جوړ خو یې؟ والله وروره ته خو مو ډېر انتظار مو تاو خو بس الله پاک ډېر احسان وکړو چې تاسو هم نن خبرې وشوې. سلامات اوسې وروره. بس داسې ده چې خط ته پاتې وروره دومره په زرهاو خلک دي نو بس چې هر چا څوک مخامخ شول. او بل داسې ده چې کمنټس چې کوم کمنټس تاسو ته مخامخ برېښي هغه مو ته نه برېښي او مو ته چې کوم برېښي تاسو ته نه برېښي. نه مننه. خوشحال اوسې په عزت اوسې. خو نور ژوند زندگی د ښه دی. کور طرف خیر دی. شکر الحمدلله زړګي. ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسېږي. یا زړګي څه راڅخه خاص پیغام شی څه مشکل څه تکلیف؟ یاره وروره مو خو لکه 2 وړونه مو دي که نه څه د بچیو مسله یې ده که نه تقریبا یعنې 2000 کې مو ته ودونه کړي وو که نه بچي نشته بلکل. وخت ډېر سخت پریشان وي که نه علاجونه یې ما ځان ورته ستړی کړو لکه داسې څه حل یې وي که نه. څومره وخت شوی چې ودونه یې کړي؟ یاره یوه خو تقریبا په 2006 کې کړی بل 2000 صحیح ده. او بل ټلیفون نمبر لري چې زه خپل واتس اپ نمبر دې کوم؟ زه به یا ورور والا به نه در کوم. زه خپل اسټرالیا کې هم د مو نمبر راغی که نه نمبر دې ماته وایه. 0061 401 0061 که نه 401 401 63 7554 7554. دا لایو ویډیو مې ختمه شي تاسو په واتس اپ نه میسج کوم. صحیح ده وروره؟ بس مننه. نه بس که دا کار وشو که نه نو انشاءالله ته د سپیشل ګفټ دغه کوم که نه سپیشل پیسو بلکل غم ما کو. پیسې هېڅ خبره نه. څومره پیسې خو چې صرف کار یې وشي که نه ډېر خوشحاله ان شاء الله. واتس اپ دې تاسو میسج کوم بیا ما سره پرایویټ خبرې وکړم. بس مو ته دا وکړو د مرګي لنډې ولونو ته وایي مو ولا دا کیم کې تقریبا شپې کوله مو وشو که نه دا کیم کې دا وګوره. دا په کوم ملک کې ده؟ دا آسټرالیا کې هم برزبین کې هم. آسټرالیا کې؟ آسټرالیا کې هم. خدای تعالی دې کامیاب کړه. نو څه دلته د ازایلم څه سیستم دی؟ د ازیل خلکو څه سیستم دی؟ ډاکومنټ ملاویږي خلکو ته که نه؟ والله سالم خو دلته دومره ذلیل کوي که نه. یو واحد آسټرالیا دی که نه چې دا له خلک ډېر ذلیل کوي د سایلم. چې کله تو صحیح پروسس نه وي شوی تو بهر کمیونټي ته نه هغه کې لکه تاسو یورپ کې خو بیا کیمپونه شته بهر وځه په دا کیمپ نه هلته مو بلکل وتای نه شو. کیمپ کې یو نوره کیس ما وین کړی که نه نو بس ویټینګ کوو چې کله به مو وبسي. دلته یورپ کې هم چې کوم دی فرانس ایټلي او هنګري دا 3 ملکونه چې دا ودی ازایلم سیستم بیخي کرپټ روان دی او ډېر زیاتای کېږي مهاجرینو سره. خو دا نور کوم ملکونه چې دا سټینډرډ دي جرمني سویټزرلند آسټریا ډنمارک بیلجیم دغو کې به ډېر زیات سهولتونه دي. ډېر ښه دي سیستم یې ډېر ښه دی. ډېر های سټینډرډ باندې بلکل. زه خپله کوم نه ځه یم ته یو څه ځای که نه نو ځم ځه ډېر زه کوم نه لیونی یم لیونی لیونی ځای وکړې
واتس اپ ته وکړو ان شاء الله. مننه خوشحاله سي، بس ښه ژوند ته غواړو په عزت اوسې. مننه، ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. خدای په امان. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. زما مور فالج شوې ده، علاج یې شته. د فالج خو موږ سره داسې خاص علاج نه یو نه د فالج دپاره داسې دوایانو ضرورت وي. جان وطن جان تاسې آی ډي دغه فالج خبره تاسې کړې وروره. دې لپاره تاسو کار ده چې سیکیور او ښه هاسپټل ته لاړ شئ او هلته یو ښه سینیر ډاکټرز وګورئ پراکټیکل کې، او داسې نه چې موږ دغه ځای نه تاسو ته ګایډنس او دغه ځای نه موږ تاسو ته درکړو مشورې درکړو یا دغه ځای نه دوایي درته ولېږو. په دې چې تاسو بیمار که چېرته یورپ ته راوستلی شئ انشاءالله زه فورا خپل کمپنۍ ته درته خپلې کمپنۍ کې درته اډمیټ کولی شم. خو بهرحال د فالج ډېره لویه مسله ده، ډېر لویه بیماري ده. نو دا فکر نه کوم چې زه په دوایانو سیستم سره تاسو ته دغه ځای نه دوایي در ولېږم او د فالج سیستم ته نه. دومره لویې بیماریانو دپاره موږ دوایي نه لېږو وروره. بخښنه ډېره زیاته غواړم. تاسو په کار دی یو ښه سټینډرډ یو ښه بهترین هسپتال وګورئ، او که تاسو اسلام آباد ته ټرانسفر کې د شفټ کېدلی شئ، اسلام آباد کې الشفا انټرنیشنل هاسپټل چې دی هغلته زه تقریبا 3 سینیر ډاکټران پېژنم، ډېر بهترین ډاکټران دي. که تاسو غواړئ چې زه هغوی سره ستاسو متعلق خبره وکړم الشفا انټرنیشنل کې اسلام آباد کې، نو انشاءالله هلته هم ستاسو مدد کولی شم. فورا تاسو خپل مریض هلته اډمیټ کولی شئ. انشاءالله تعالی بھرپور به ستاسو مدد کوي، بلکې ډېر په عزت سره دغه مدد ترسره کولی شم. مننه. فیاض احمد وایي چې کال می که نه کال به درته وکړم. بس یو 2 یا 3 ټلیفونونه اخلم او نوره لایف سیسټم ختموم ملګرو ډېرې بخښنې سره. فیاض احمد وروره تاسو ته ټلیفون کوم خو ټلیفون درته نه کېږي. اوس درته وشولو مهرباني. مسلسل ټلیفون په واتساپ باندې را روان دی، مسلسل تاسو یقین مو راځي که نه. نو همدا خو درته مخکې ورور مو وویل چې انډیوالانو ډېره مشکله ده چې هر ورور ته جوابونه ورکوو، نو په هر ټایم خو درته جوابونه نشو درکولی که نه. نو بس ټلیفون ته به صرف دا وایي چې ساري یار بخښنه ډېره زیاته غواړم جواب نشم درکولی. ورور تاسو ته ټلیفون روان، تاسو ټلیفون نه وکې کوئ. دا بل ورور اسفندیار تاسو ټلیفون وکړئ اسفندیار وروره، او دې نه بعد بس ټلیفون هم ختموم. جنیب افریدي تاسو ماته ویل چې په واتساپ باندې ټلیفون هم راغلل وروره، خو دلته په لایف کې مصروف یم. تاسو میسج هغه کس درته فارورډ کړی و، تاسو هغه دوا رسېدلی دی پېښور یونیورسټۍ کې دوا دی. هغه کس چې دی هاسټل نه په چوټیانو باندې تللی دی کلي ته، په تقریبا 3 هفتې یادې کړې وې، 2 هفتې خو تېرې شولې. ما په خیال 4-5 ورځو کې به انشاءالله راشي. فورا به تاسو سره بیا زما ملګری رابطه وکړي چې اوس راشئ هغه دوا مو اوچته کړئ مهرباني. په تاسو ټلیفون چک نه کړلو. او دا بل ورور صفي الله صفي زاده تاسو ورور ټلیفون در روان دی. دا ورور ډېر زیات مسلسل ټلیفون په ټلیفون کوي، ستاسو مخامخ ورته جواب ورکړم. په دې چې ټلیفون چې مس شي دوباره یې وکړي، مس شي دوباره یې وکړي. السلام علیکم. دا ورور نه پوهېږم چې دا ولې داسې کوي. دی ټلیفونونه وکړي او چې ټلیفون ورباندې چک کړم دی خبرې نه کوي. او بیا چې زه ورته دوباره ټلیفونونه کوم مخکې ما ورته 3 ځله ټلیفون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. صفي الله ستړی مه شې وروره، جوړې خیرت دی. څنګه یې ښه یې وروره، جوړې تکړه یې؟ سلامتي دې غواړم وروره. وایه وروره خاص خبر داسې په دې چې ټلیفون دې زیات نه اخلم. څنګه یې وروره، ښه یې جوړې تکړه یې؟ شکر مننه وروره. ما وایي ټلیفون دې زیات نه اخلم. صرف ډېر په عاجزۍ درنه یو ریکوست کوم که نه، قسم ده زه د ذهني مریض کړی یم. زه د په پرایوټ فیسبوک کې د زه بلاک کړی یم. ما نه څه ګناه شوې ده چې تا زه بلاک کړی یم. واتساپ ولا جوړ په خیر. واتساپ والا. وعلیکم السلام وروره. سکندر وروره جوړ یې؟ وروره زما په خیال چې زما لایو ویډیو هم درته لګېدلی دی. دلته خو بل بیان شوی. ګورئ هغه ستاسو لایو ویډیو هم دلته لګېدلی دی.
دې سړي ته تاسو لږ فکر وکړئ چې دی په واتس اپ مسلسل ټلیفونونه راکوي او اوس یې ګوره ټلیفون یې وکړلو او د ښه زما لایو ویډیو هم ورته لګېدلی دی زما او ستا خبرې روانې دي هغه ویډیو کې او دی ښه ویډیو هم ګوري چې دا سړی په لایو کې مصروف دی په واتس اپ ولې ورته زنګ ووهم نو دا درنه ریکویسټ کوم چې تاسو ته ښه پته وي چې موږ په لایو کې یو نو تاسو په واتس اپونو باندې ولې زنګونه وهئ ورونو خو لږ مو پرېږدئ چې د دې خلکو خبرې مو واورو که وایه ورونو په عاجزۍ د ریکویسټ رانه کولو ما په واتس اپ کې هم درته ما په واتس اپ کې هم تاته یو هغه وړوکی غونته میسج پرېښی ده نور مې واتس اپ کې نه ټلیفون درته وکړ نه مې هغه وکړ په کمنټو کې مې هم درته ویلی چې مثلا د ما فیسبوک ته چیک پوره ډیټیل چیک که چې ما کومه غلطي ده چې ما کوم هغه کړی ده چې تاسو په پرایوټ فیسبوک کې بلاک کړی ما بلاک لیست کې دی اچولی یقین دې وشه زما فیسبوک خپله فیسبوک مې بند دی د بل چا فیسبوک ته راشه یو بل چا ملګری خبرې فیسبوک لري که نه صحیح ده یو بل ملګری خبرې فیسبوک لري که نه لري به که نه هغه کې ضرب یا ابابیل سرچ که نه راوځي په دې نه راوځي نو بیا به درته پته ولګي چې زما فیسبوک بیخي اوټ شوی دی دا یو ته ګیله نه کوي دا زه دې ډېر پریشانه کړی یم مالې زه دې دا ډېرو زیات ملګرو په کمنټونو کې هم وکړې فیسبوک نه دې ولې بلاک کړي یو تاسو نه یې بلاک ملګري ولې مو بلاک کړ وجه څه دی زما فیسبوک اوټ شوی دی فیسبوک د فیسبوک سیسټم نه زه خدای دې بیرته جوړ کړي انشاءالله اوس مې زړه تسلي وسوه چې هغه د څنګه سکندر ورور زه بلاک کړی یم ډېره مننه یو جهان مننه او هغه د معافي درنه غواړم چې درنه هغه مې نه نه یو بل فیسبوک نه خیر زما آی ډي وګوره زما فیسبوک نه راوځي په دې چې زما فیسبوک نشته دی اوټ شوی دی داسې وایم او زه ښه ده چې مثلا زه دې اوس مې هم نه ده شیر کړی یو داسې غلط کمنټ مې هم نه ده کړی څنګه دا ورور زه بلاک کړم ښه یو نوی فیسبوک مې جوړ کړی دی صحیح ده او ما ترې خپل آی ډي سکرین شاټ ما ته په وټساپ کې راولېږه زه به ریکویسټ در ولېږم په دې 4 کسان را سره پکې دي هغه فیسبوک کې نو ډېر ورته خوشحال یم دې 4 ته په دې چې یو بل ته ډېر کمنټونه کوو ډېر زه انشاءالله په دغه کوم سکندر وروره کوم واتس اپ نمبر دی د هغه ورځې چې د دوا په باره کې په هغه ویډیو کې دی چې پرېښی و په هغه کې ښیې ستا واتس اپ ته زما په خیال چې دا 1 ساعت مخکې دې میسج وکړل ودې کړو که نه ودې نه کړل نه ما نه ده کړی درته سکندر وروره ما یو میسج کړی صبر وکړه چې کوم واتس اپ ته دی ستا میسج به دلته پروت وي ګوره زه درته ښیم دا واتس اپ مې خلاص کړلو په 1 ساعت کې په هزارهاو ریکویسټونه راغلي میسج دې کړی دی غوږ شه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سکندر وروره بالکل سوی ده بالکل سوی صحیح ده دا مخکې مې کړی ده خو اوس به تا ته راغلی همدې کې مې نوم لیکلی ده لاندې مې درته نوم لیکلی ده چې د ما د فیسبوک دغه نوم ده زړګیه دا نامونه خو په زرهاو به نوره هم وي هغه د فیسبوک سکرین شاټ دې راولېږه لینک یې راولېږه لینک یې کاپي ده هغه راولېږه زه درځېږم انشاءالله نو کېدای شي چې انشاءالله د ما هغه واخلي او راته هغه وکړي قسم ده چې بیخي دی هغه ټینشن کې سوی وم دا 3-4 ورځې کېږي که نه هغه فیسبوک ما په څه بند کړو تاسو ته پته دی ما درته بار بار په ویډیوګانې کې وایم چې د دې وینو د دې غلو او د دې ډمانو تصویرانو ویډیوګانې مه شیر کوئ څوک چېرته په مجلس کې ښځې ګډېږي چېرته یې جړاګان ګډېږي تاسو ویډیوګانې راخلی شیر کوئ نو وایي غل چې نه ووړي نو مل دې واوړي دا غوږ دې ونیسه سکندر وروره دا وایي غل چې نه ووړي نو مل دې واوړي نو تاسو ته خو ما ډېر په محنت زاریو باندې کوم چې د سیاست پوسټونه مه شیر کوئ دا عمران خان او دا پلانکی دا منظور خان او دا افغانستان اشرف غني صاحب دا شیان زه نه در سره منم دغه شیانو زه در سره په فیسبوک کې نه منم او که تاسو دومره ورپسې لاړ شئ نوکریانې ورسره وکئ چېرته سیکیورټي ګارډ غوږ دې ونیسه سکندر وروره د ما فیسبوک ته لاړ شه که نه صرف یو مې د پلار تصویر به وي او یا به مې د یو د تا تصویر ده یو د مولوي یاسین فهیم صاحب تصویر ده نور داسې شی ما شیر کړي نه دي زه په دې باندې هغه سومه چې څنګه زه بلاک سومه
خدای مو خوشاله لره مننه کوم او داسې مې هغه کوه د غلانو د څغلیو کې د وینو رنګ الته اکسیډنټ شوی وروره یو بل تصویر چا ویډیو چا شیر کړی الته اکسیډنټ شوی موټر منځ کې یوه زنانه او یو نارینه وروره په وینو سره پراته موټر منځ کې دلته راکمکلان ټول موټر نه راتاو دي او موبایلونه ورته نیولې دا ویډیو کوي دا انسانیت دی وخت خدای را موبایلونه ستاسو ټوټه شي چې تاسو ویډیوګانې کوئ بیا په فیسبوکونو باندې راو تاسو کې دومره جرأت دومره انسانیت نشته چې موبایل جیب کې واچوئ او پرې شیشې ورننوځئ دا دواړه د وینو کلید پلیت راوچت کړئ مدد یې وکړئ اور سړی وایي رسک ته ټلیفون وکړه اور سړی موبایل نیولی خلک رسک ته ټلیفون نه کوي په دې نه کوي چې هغه ویډیو ریکارډینګ کوي محترم صاحب ویډیو ریکارډینګ کوي چې دا زما ویډیو ریکارډینګ وشي دا رسک ټلیفون نه دا ضروري ده ویډیو چې وکړم په فیسبوک کې وخېږم نو په دې وجه مې وویل چې یاره تاسې ته چې دا څومره نصیحتونه وکړم تاسو نه کېږي دا فیسبوک مې مکمل ختم نه ولې نه ما درته هغه هم که اوس مې نوی فیسبوک جوړ کړی محمد یاسین فهیم صاحب را سره دی په صفا درته وایم یو بله مسلمانه خور په نوم باندې آی ډي دی هغه را سره دی او 2 کسان مې نوره پکې اډ کړل 4 کسان او بهترین فیسبوک مې دی او دا فیسبوک کې مې دومره ښایسته راوال باندې ښایسته پوسټونه راځي که نه د اسلام ډک پوسټونه راځي او د دنیا ښایستهوالی ښیي یو بل ورور مې اډ کړی دی نن سهار مې اډ کړی چې هغه فیسبوک ښایسته ګلانو نه ډک دی صحت نه ډک دی ښایسته دعاګانو نه ډک دی هغه مې په دې وجه نو زه چې کله اوس فیسبوک خلاص کړم که نه نو ښایسته پوسټونه زړه مې ورسره خوشحالېږي بل خو چې خلاص کړم ټول ګند دی ګند نه ان شاء الله دې فیسبوک کې د ما واخله ان شاء الله ګیله به نه راځي په دواړو سترګو ما ته هغه راولېږه زه دا اوس درته هغه درلېږم ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره مننه په مخکې که الله خدای ته وګوره دغه شیانو نه منې واخلئ د فیسبوک کې دا اجړاګان ګډېږي دا ډمې ګډېږي دغه ډمان ګډېږي دغه د ډرامو ولا او دغه سیاستونو پوسټونه دا مه کوئ والله که تاسو ته کومه فایده در رسوي بلکې ذهني بیماران کېږئ دې سره چېرته خپل صحت هم خیال ساتئ او که نه ساتئ دا فیسبوک ښایسته ساتئ پاکې ساتئ چې را خلاص یې کړئ ښایسته یو ښایسته اسلامي دعا چا شیر کړې وي ووایه زړه روح مو ورسره تازه شي ښایسته ګلونه چا شیر کړي د دنیا ښایست یې درته شیر کړی وي یو ښایسته منظرې درته شیر کړي وي د انسان روح ورسره تازه کېږي دې سره صحت اخلی دې سره دا څه شی ملګرو اکسیډنټونه شوي وینو کې خلک لید په لید ته ویډیوګانې استغفر الله نن دا وشولو استغفر الله دا ویډیو بیا شیر کړئ او پاسه پې لیکلی ویډیو شیر کړئ دا څه مطلب ټوپکې دي او وینې دي بلیډینګ دی او دا شیزونه دي او سیاستونه دي آیا دغې ته پاتې شولی څه رقم ته زه مجبور شولم ما خپل فیسبوک ستاسو د وجې نه بند کړی صرف ولا ستاسو د وجې نه ښه ښکلی فیسبوک مې و ډېر ښایسته فیسبوک مې و ښایسته د دنیا ښایستونه مې درته پکې شیر کول ښایسته عقل خبرې مې درته پکې کولې زما فیسبوک کې چېرته داسې شیان تاسو لیدلي دي چې دا شیان مې شیر کړي وو هر سړي به راته وایي چې ښایسته پوسټ دی هر سړي به راته وایي ښایسته پوسټ دی په یو پوسټ باندې به 300-400 لایکه په 2 ساعتونو کې راغله نو داسې که تاسو هم نه شئ کولی چې داسې ښایسته پاک خپل فیسبوکونه وساتئ نو زه خو در سره په فیسبوک کې خدای ګواه چې در سره په فیسبوک کې ډېر پاک وم زما فیسبوک ملګرو ته وایم خدای ګواه چې در سره په خپل فیسبوک کې ډېر پاک وم زما په فیسبوک کې همیشه ستاسو د فایدې لپاره پوسټونه شیر شوي دي چې تاسو عقل واخلئ عقل کې مو اضافه وشي د دنیا ښایست وګورئ چې روح مو تازه شي صحت باره کې درته خبرې به مې کولې چې تاسو صحت باره کې خبرې هغه شي مګر تاسو به وایئ داسې عجیب پوسټونه شیر کوئ چې انسان به حیران پاتې شي انسان ذهني بیمار کوئ دې سره تاسې خدای ته وګورئ د زمانه کومه باندې روانه د دنیا خلک په کومه روان دي او موږ او تاسو پښتانه په کومه روان یو دا کارونه مه کوئ صفا سوتره که ځان مو صفا وي نو فیسبوک هم صفا وساتئ دومره درته وایم ستاسو د وجې نه ما خپل فیسبوک بند کړو هر سړي ته به مې فیسبوک ښودلو په فیسبوک مې زه والا اوس مې فیسبوک جوړ کړی अब د ریکویسټونه اوس هم راځه ما تصویر چې څوک ګوري ریکویسټونه رالېږي قبلوم خو نه مو قبلوم تاسو فکر ونه کوئ چې ما به زه به تاسو ریکویسټونه قبول کړم نه باقاعده اوس مې باقاعده دا وکړه چې زه به ستاسو فیسبوک مکمل چک کوم که ورځې کې یو ریکویسټ که ورځې کې مې یو فیسبوک چک کړلم دټس اټ ستاسو فیسبوک به چک کوم ښایسته چې ستاسو فیسبوک کوم عملنامونه ډک ده نو بیا به زه ستاسو ریکویسټ قبول کوم اگر میسنجر مې په فیسبوک باندې 24 ساعته خلاص دی د 4 کسان را سره دي 4 واړه را سره ټلیفون اني ټایم کولی شي په فیسبوک کې اني ټایم ورته جواب ورکوم پرې چې پاک خلک را سره دي
ډېر ښکلي خلک دا 4 واړه دومره پاک خلک دي چې زه غواړم چې زه ورسره په ټلیفون خبرې وکړم پرې چې هغه فیسبوکونه یې دومره زیات پاک دي خوند راکوي چې فیسبوک کې دومره زیات پاک ګورم نو زه وایم چې دا په زندګۍ کې هم ډېر زیات پاک خلک دي پرې چې ذهني بیماران نه دا چې په فیسبوک کې دومره ګند شیانو نه ډک دی نو دا په زندګۍ کې هم ډېر زیات ذهني بیمار دی دا انسان نو دغه خبرې دي ډېره زیاته مننه کوم لایف سیسټم ختموم خدای مو خوشحاله و آباد لره د خدای په امان ښه ورځ درته غواړم